د کتاب نوم لوړ خیالونه او ژور فکرونه. انتخاب، ترجمه، تالیف د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت. غږ عمران غني ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون ویب سایټ، کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. مقدمه. وريځې پورته په هوا کې دي، څاګانې ښکته په ځمکه کې. هغه څه چې په هسکو وریځو کې شته په ژورو څاګانو کې هم شته. په دغو اوبو باندې هم هماغه تنده ماتېږي. د لوړ خیال او د ژور فکر نتیجه یوه ده. ته یا خپل نظر ډیر لوړ کړه یا خپل ګریوان کې ډیر سر ښکته کړه. د شاعر او فیلسوف فرق هم دغه دی. زه شعر او فلسفه هم دغه شان ګڼم. الفت. ازادي. په کوم حق د هوا آزاد مرغان په پنجرو کې اچوي؟ څه حق لري چې دغه اسماني نغموال له ګوښه ځایونو، له چینو او لښتیو، د سپیدو له رڼا او د ونو له څانګو څخه بیلوي او د ژوند پانګه ترېنه اخلي؟ انسانه، ته په رښتیا دا ګمان لرې چې لوی خدای دغه ښایسته مخلوق ته دا وزرونه او بڼکې د دې لپاره ورکړي دي چې ته یې وشکوې؟ آیا بې له دغه ظلم او ستمه ته ښه ژوند نشي کولی؟ اخر دغو بېګناو څه کړي دي چې ټول عمر به ستا په زندان کې تېروي؟ دا څه معلومه ده چې د دغه بېګناه بندیانو سرنوشت زموږ له سرنوشت سره نه دی تړلی. دا چاته معلومه ده چې د دغو مرغیو به د ظالمانو او حاکمانو په څیر په موږ راونه ګرځي او موږ به ونه سوروي. هیڅوک نه پوهېږي چې په دغه جهان کې زموږ له کړو نه څه نتیجه ولاړېږي. زموږ له هغو جنایاتو چې په خندا او خوشحالۍ انجام مومي د اسرارو په چارې کې څه پیدا کېږي؟ کله چې د شنه اسمان سپک وزره مرغان چې د دې لوی فضا الوتلو ته پیدا دي په پنجرو کې سروي، هغه وخت چې د اسمان د نیلي دریاب ښایسته لامبوزن د خپل ظلم په زندان کې اچوي، دا فکر نه کوي چې یوه ورځ به دوی په وینو لړلي نوکان له قفسونو څخه راووځي او تاسو ته به در ورسیږي؟ آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې هر چېرته چې یو بندي د ظلم او ستم له لاسه فریاد کوي، خدای ورته په رحم او مهربانۍ ګوري؟ د خدای لپاره د شنو فصلونو او کښتونو کونجي دغو بندیانو ته وسپارئ. بلبلان آزاد کړئ، مرغۍ خوشې کړئ. دغه ښکلې پنجرې چې د زینت لپاره ستاسو په کورونو کې زړیږي په ډېر دقت وګورئ. د جهان هغه تله چې تاسې نه وینئ دوه پلې لري. همدغه د قفس نري او زري مزي دي چې د زندانونو او جیلونو تور اهانین سیخونه ترېنه جوړیږي. د اسمانونو، د چمنونو، د سیندونو بې ازاره لارویو ته زیان مه رسوئ او ازادۍ ته یې په احترام وګورئ. د دغو بېوزلو او بېګناهو ازادي مه ایساروئ چې د تقدیر او سرنوشت قاضي او حاکم ستاسو ازادي سلب نه کړي. هغه چې د ظالمانو له ظلمه فریاد کوي، پخپله هم ظلم او تیری کوي. انسانه، ته په رښتیا ازادي غواړې او ازادي دې خوښه ده؟ که دغسې وي نو بیا ولې دغه بندي او د خپل ظلم پټه خوله شاهد په خپل کور کې ساتې؟ ظالمه، ولې فریاد کوي چې په ما باندې ظلم او تیری کوي؟ لږ څه خو دغه بېوزلی بندي وګوره چې سیوری په تا باندې پرېوتی دی. دغه قفس ته خو لږ غوندې ځیر شه چې ستا په کور کې ژوند دی او ته نه پوهېږي چې د دې پنجرې د سیخونو تر شا چې اوس پکې یو بېګناه مرغه نغمه سرایي کوي، د یو زندان اساس او بنیاد ایښودل کېږي. هوګو. اجتماعي عیبونه. هغه څوک چې له ټولو اجتماعي عیبونو یعنې له خودپرستۍ، تعصب، خطاکارۍ او دروغو نه خلاص وي، له اجتماع سره به دومره مخالف وي چې بې له عنصوانه به هیڅکله ژوند ونه کړی شي. ګوستا ولبون.
ګل وویل. ګل بورا ته وویل زه او ته تقدیر یو له بله بیل کړي یو. زه دلته پاتې کېږم مګر ته هرې خوا ته الوځې او هر لوري ته تلی شي. سره له دې ما او تا په یو بل پورې زړه تړلی او له خلقو لرې خوا په خوا ژوند کوو. زه او ته دومره یو بل ته یو چې کله کله دواړه ته ګل ویل کېږي. افسوس ده چې ته له نسیم سره پرواز کوې او زه په ځمکه کې زنداني یم. ما څومره ارزو لرله چې له تا سره والوزم او ستا په مخ کې خپله خوشبويي خپره کړم مګر ته دومره لرې ځې چې زه در سره ملګرتیا نشم کولی. ته همیشه په ګلونو کې پرواز کوې. زه یوازې د خپل سیوري ننداره کوم چې د لمر له ګرځېدو سره زما شاوخوا ګرځي. ته ځې او بیا راځې، بیا بیرته ځې او د بل ځای قصد کوې مګر ما ویني چې هر سحر په خپل ځای ټینګ ولاړم او اوښکې تویوم. بورا ګله، د دې لپاره چې زما او ستا یارانه ټینګه پاتې شي یا ته ما غوندې خپلې نیلې په ځمکه کې خښې کړه یا ما ته بڼې او وزرونه راکړه چې تا غوندې والوزم او له تا سره پرواز وکړم. هوګو. شپږ زره کاله پخوا. 6,000 کاله کېږي چې سړی د سړو په وژنه لګیا دی. اسمان هر کله د زنبق د ګلونو او د ښایسته مرغیو د ځال په صورت خپل استازي راستوي چې دوی د صلح او محبت خواته راوبولي. مګر دغه د مینې پیغامونه د خلقو له زړونو څخه د لیونتوب اثر نه وړي. له ډېره وخته د ځمکې د خلقو زوروره مینه له وژلو او وینې تویولو سره پیدا شوې ده. ډېره موده کېږي چې د ملتونو خوږه او جذابه موسیقي د جنگ او جګړې ساز او سرود ده. ډېر وخت ده چې افتخار د ویرونکي قفسه کې بڼه پیدا کړې ده چې په دیوهک لاره به په لاره تیریږي او ښځې نران لوی واړه له پښو لاندې چیتوي. اوس زموږ سعادت او نیکبختي له ډېر مشکل پسندۍ نه کار اخلي او هغه وخت یې وچولی غوړېدلی وي چې خلک وایي زوزانونه وشنو. اوس باید د سعادت ګټلو لپاره د جنگ نغاره وډنګېږي. هر چېرته د پولادو برق په چلیدو دی. په هر ځای کې د بلو لمبو لوګي او لوخړې پورته کېږي. هغه خلک چې ډلې ډلې د خلقو د وژلو لپاره د جنگ میدان ته روان دي د خپلو تورو شپو د رڼولو لپاره د توپونو د خلو لمبو ته ضرورت لري. دا ټول کارونه یوازې د قومونو د مشرانو د جاه طلبۍ لپاره دي. هغوی لا په موږ باندې خاورې نه وي اړولي چې زموږ په قبرونو باندې د دوستۍ معاهدې کوي. ځناور او مرغان لا د جنگ په میدان کې زموږ په وینو هواډکو پسې ګرځي او دغه اقایان یو له بله سلامونه او احترامونه مبادله کوي. زموږ په نننۍ دنیا کې هیڅ ملت نه غواړي چې یو بل ملت خپل ګاونډ وویني. هغه کسان چې د دوی د حکومت دوام زموږ د حماقت نتیجه ده هر ورځ د قهر او کینې احساس زموږ په روح کې تقویه کوي او هغه ورته لمن وکړي چې دوی په خپله بل کړی دی. ښایي چې له یوه سیوري لاندې آرام کېناستل، د یوې چینې خوږې اوبه څښل، له یوې ګڼې او ګورې ونې لاندې له خپلو رویاو سره مشغوله خوند او لذت ولري. مګر د نن ورځې انسان له دې ټولو خوندونو نه زیات خوند د خپلو وروڼو په وژنه کې مومي. هغه وخت چې سپیدې چوي او د رڼا پیغام جهان ته راوړي، هغه وخت چې د سحر مرغه سرایي کوي، دغه جګړه مار انسان د وژلو او وینو تویولو فکر کوي او له کینې نه کار اخلي. هوګو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه صلی الله علیه وسلم پوهېده چې د عمر روسۍ سلګۍ ده او د ژوند رڼا لکه د مازدیګر زیړی لمر د رنګ ساعت له سترګو پناه کېږي. دی به تل په فکر کې ډوب و او په هیچا به یې پړه نه اچوله. چې په لاره به روان و لارې خوا سلامونه پرې ویل کېدل. ده به هم هر چاته په مهربانۍ ځواب وایه. په ږیره کې شل ویښتان سپین نه لیدل کېده او زهرتیا یې ورځ په ورځ زیاتېده. کله به چې اوښانو اوبه څښلې دی به ورته ودرېده او هغه ورځې به یې په زړه ګرځېدې چې ده به د خپل تره اوښان څرول. هر وخت به د خدای په درګاه کې
په زار او نیاز مشغول و. خوراک یې بیخي لږ و او ډېر ځله به یې په نس پورې تیږې تړلې. په خپل لاس به یې خپلې میږې لوشلې چې جامې به یې وشلېدې، په ځمکه به کېناسته او خپل کالي به یې په خپله ګنډل. د ځوانۍ قوت یې نه و پاتې. ډېرو روجو د ده بدن کمزوری کړی و. په ډېرو اوږدو ورځو کې به یې د رمضان ټولې روجې نیولې. د 63 کالو و چې ناڅاپه تبه پرې راغله. هغه قرآن چې د خدای له لورې پرې نازل شوی و ټول یې ولوست. د اسلام بیرغ سعید ته په لاس کې ورکړه او هغه ته یې وویل دا زما د ژوند وروستۍ ورځ ده. ته په دې پوه شه چې بېل یو خدایه بل خدای نشته. ته د هغه په لاره کې جهاد وکړه. دی ډېر ارام معلومېده، مګر نظر یې دغه لوړ پرواز عقاب غوندې و چې د لوړې فضا په ترک کولو مجبور شوی وي. په دغه ورځ هم دی د هر وخت په شان د لمانځه لپاره مسجد ته راغی او په حضرت علي تکیه کړې وه. مؤمنان او مسلمانان ورپسې را روان وو او په مخ کې مقدس بیرغ رپېده. چې مسجد ته ورسېده رنګ یې الوتی و او خلقو ته یې وویل ای خلقو، که چیرې د پاک خدای جل جلاله اراده نه وای ما بلې وړانده او ناپونه څه فرق نه درلود. چا ورته وویل د خدای جل جلاله رسوله، هر چا چې ستا بلنه د حق په لوري واورېدله ستا په خبرو باور راغی او په ایمان مشرب شو. کله چې ته دنیا ته راغلې نو په اسمان کې نوی ستوری ښکاره شو او د کسرا د طاق درجې برجونه ونړېدل. مګر هغه صلی الله علیه وسلم خپلو خبرو ته دوام ورکړه او ویل اوس زما وروستی ساعت را رسېدلی دی او د اسمان فرښتې زما په باب کې مجلس لري. غوږ کېږدئ او واورئ. که ما ستاسو کوم یو ته کله کومه بده خبره کړې وي هغه دې پاڅېږي او پخوا له دې نه چې زه له جهانه لاړ شم ما ته دې بیرته راوګرځوي او هماغه څه دې راته ووایي. که مې څوک وښلي وي ومې دې وښي، که مې له چا نه اخیستې وي رانه وادې خلي. په دې وخت کې هغه لرګی حاضرینو ته وړاندې کړه چې د په لاس کې و. هلته یوه بوډۍ ناسته وه او وړې یې ورېشلې. هغې چیغه کړه چې ای د خدای رسوله، خدای دې له تا سره ملګری وي. د صلی الله علیه وسلم بیا وویل ای خلقو، په خدای ایمان لرئ او د هغه حضور ته به تعظیم سرونه ټیټوئ، د مېلمنو پالنه کوئ، پرهیزګار اوسئ او عدالت وچلوئ. دغه وخت لږ غوندې غلی او په فکر کې شو. بیا یې ورو ورو ګامونه واخیستل او ویې ویل ژوندو خلقو، زه بیا تاسو ټولو ته وایم چې زما د تللو وخت دی، ژر کوئ. پخوا تر دې چې زه د اجل پیاله نوش کړم زما ګناه چې ما کړي وي را په یاد یې کړئ او هر بد مې چې ستاسو له هر یو سره کړي وي له ما نه انتقام واخلئ. خلک له ده نه غلي او نیولي په څنګ تېرېدل. ده د ابوالفدا له څا نه اوبه راوغوښتلې او مخ لاس یې ومینځل. یوه سړي ترېنه 3 درهمه وغوښتل. د سم د لاسه ورکړه او ویې ویل د حساب فیصله دلته ښه ده نه په قبر کې. خلقو په ډېره مینه په هغسې نظر لکه چې کوترې لري د جلال او عظمت خاوند ته کتل چې ډېره موده دوی د ډاډ او امید مرکز شو. د صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ننوت. ډېر خلک د کالونه د باندې پاتې شو او ټوله شپه په ویښه تېره کړه. سحر چې سپېدې وچاودې ده وویل ابوبکره، زه نور د پاڅېدلو توان نه لرم، پاڅېږه ما ته قرآن ولوله. په دغه وخت کې د ده کور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د ده تر شا ولاړه وه. دی د آیاتونو په اورېدلو مشغول چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لوستل. کله به یې په ورو ورو شروع شوی آیات تمام کړه. په دې وخت کې نورو ټولو ژړل او چا خپله ژړا نه شوه ټینګولی. نږدې ماښام و چې اسرائیل علیه السلام د کاله په دروازه کې ښکاره شو او د ننوتلو اجازه یې وغوښتله. د خدای جل جلاله استازي وویل پرېږدئ چې دننه راشي. په دغه وخت کې هر چا د ده په سترګو کې د ده د ولادت د ورځې غوندې یو عجیب ځلېدونکی برق لیده. اسرائیل علیه السلام ده ته وویل د خدای جل جلاله رسوله، ته خدای جل جلاله خپل حضور ته بللی. ده وویل زه د حق دعوت ته لبیک وایم. په دغه وینا سره دی ورېږدېده او د یو ارام نفس په وتلو د ده شونډې بیرته پاتې شوې او حق ته یې ځان وسپاره. هوګو
خیال او امید. د اسمان په لوڼو کې کومه یوه ډیره ښه ده؟ زه هر څوک خپل عقیدې ته پرېږدم او په خپله د اسمان هغې لور ته په زړه کې ډیر ځای ورکوم چې تل په پرواز کې ده او خیال ورته وایي. دې کې جنۍ ډیر ښه هوسونه په خپل پلو کې راټول کړي دي. اسمان خپلې دغې هوسناکې او نیازمینې لور ته اجازه ورکړې ده چې هر څه چې زړه غواړي هغه له ځان سره واخلي. دې ښایسته او ګلالۍ جنۍ کله د ګلو تاج په سر باندې ایښی د سوسن امسا په لاس د ګلو او سنبلو په چمن کې ګرځي، بوراګانو ته د الوتلو لوری او لودن ښي، لکه د شاتو مچۍ له ګلونو سره خوله په خوله شي او په شیره یې ځان مړوي. یو وخت له خورو ورو څڼو سره خپله سپینه بڼه زورورې سیلۍ ته سپاري او په دغه حین کې د سحر د سپیدو سپینه جامه یا د تور شپې تور کالي اغوندي او هره ګړۍ د خلقو په نظر کې بیله جلوه لري. د لوی خدای دغه ښېګڼه باید هیڅکله هیره نه کړو چې موږ یې د دغې وفادارې جاودانې پیغلې په ملګرتیا برخورداره کړو. زموږ سرنوشت د دې له سرنوشت سره په یو ملکوتي پیوند کلک وتړه چې په غم او ښادۍ کې راسره وي. په دغه ښکلي بخشش باید ډیر خوشحاله اوسو او دا ښایسته حوره ډیر وستایو. د زړه په کور کې د کور د میرمنې ځای باید دې ته پرېږدو او ډیر پام وکړو چې هغه بد ګذرانه او بدخویه خواښې یعنې عقل د دې ښکلي نیازمینې ناوې زړه ازار نه کړي. او یوازې همدغه جنۍ په ما باندې نه ده ګرانه، د دې له خور سره هم زه ډیره ټینګه علاقه لرم. خور یې له دې نه لږ څه لویه او جدي شانته ده چې امید ورته وایي. څومره به ښه وي چې دغه مهربانه ملګرې چې له ډېرې مودې زما د سعادت پانګه ده تر هغه وخته راسره وي چې زما د ژوند ډیوه مړه شي او ژوند خاتمه ومومي. ګوته. له مرګه نه ویرېږم. له مرګه نه ویرېږم. که څوک راته ووایي چې نن شپه مرې، زه به ووایم چې د خدای رضا مې قبوله ده، مګر خدای دې نه که چې څوک راته ووایي د یو تن ژوند ستا له لاسه تریخ دی. کانت. د غم خوښي. زما دا خبره بې له پوهانو بل چاته مه کوئ، ځکه چې ناپوهان بې له ملنډو په نور څه نه پوهېږي. زه غواړم هغه څوک وستایم چې ځان ته اور لټوي او لکه پتنګ سره ورته ځان غورځوي. د عشق په شپو کې چې د ژوند نیالګي کرل کېږي او د حیات ډیوه لاس په لاس ګرځي، د سپینې سپوږمۍ په لیدلو ستا په روح کې یو مرموزه هیجان پیدا کېږي. ته بیا خپل ځان د تورتم په زندان کې بندي نه وینې، ځکه چې هره ګړۍ د یو مقام ارزو در سره وي. ته بیا د اوږدې لارې او د ګران سفر له غمه خلاصېږي او خپل اروا په بیړه د نور او صفا چینې ته استوي چې د شوق په لامبه لکه پتنګ ځان ستی کړي. تر څو چې په دغه نقطه پوه نه شي، مړ شه چې ژوندی شي. په دغه تورتم او تیاره جهان کې به لکه نمرکه میلمه اوسیږي. ګوته. د ژوند لوبه. څه موده ما او تا یو له بله زړونه تړلي وو او په غم او ښادۍ کې ملګري وو. په وارو وارو مو د ښځې او میړه لوبه شروع کړه. بې له دې نه چې خبره جګړو او دعوتونو ته ووځي، ډېر ځله مو یو بل سره وخندل. د دوه ماینو غوندې مو یو بل په مخ د مینې لاسونه راښکل. شوخي مو وکړه، یو له بله مو خوله واخیستله او خوله مو ورکړه. په اخر کې مو د وړو په شان په ځنګلونو او کښتونو کې د العادات او پټاني لوبه شروع کړه. یو له بله داسې پټ شو چې تر اوسه مو سره نه دي موندلي. هاي نه. پوهه. د پوهې قوت توزرونه مو پیدا کوي، بلکې څه سره پر پورې وتړئ. بیکن. هر چا وزورولم، ځینو په خپل عشق وزورولم، ځینو په کینه زما زړه ازار کړه.
چا د عشق په زهرو زما ډوډۍ ولړله، چا زما د شرابو په پیاله کې د کینې زهر توی کړه. مګر له هر چا نه هغه چا ډېر وځورولم چې نه یې را سره کینه پیدا شوه او نه مینه. های نه. زما ترانې ټولې په زهرو لړلې دي. ولې به نه وي لړلې؟ آیا تا زما د زندګۍ په جام کې زهر توی نه کړه؟ زما ترانې ټولې په زهرو لړلې دي. ولې به نه وي لړلې؟ آیا زه په خپل زړه کې په زرهاو ماران نه لرم؟ آیا له دغه ټولو مارانو نه علاوه ته زما په زړه کې ځای نه لرې؟ ای زما دلداره، های نه. د هوسونو مرګ. زما هوسونه مړه شو، مګر زه لا ژوندی یم. ما خپل زړه له خوږو او خوندورو رویاوو څخه وشکم او مړ نه شو. اوس ماته بې له رنځ تېرولو او غم خوړلو نه نور څه نه دي پاته. زما غلی او چوپ زړه د همیشه لپاره د امیدو له تودوالي محروم دی. زما د سرنوشت توپانونو زما د ژوند تر او تازه ګل مړاوی کړه او اوس زه یوازې له ناامیدۍ او افسردګۍ سره مخ یم او د نجات وروستۍ کړۍ ته ګورم. زه هغه وچه پاڼه یم چې منې او خزان یې لیدلی، مګر دا لا په لغړ ښاخ پاتې ده او د ساړه ژمي بادونه یې رېږدوي. پوشکین. د شاعر حال. تر څو چې د هنر رب النوع تازه تمه ونه غواړي، شاعر غلی او آرام دی. دی هم د نورو غوندې په خوړو او اوبو پسې هڅه کوي او د وګړو په شان په ډېرو وړو کارونو باندې بوخت وي. د آسماني سرینده غلی وي او هیڅ غږ ترېنه نه خیچي. زړه له غم او رنځه فارغ وي او د ژوند له مفتضلو خوښۍ سره تعلق وي. لنډه دا چې د جهان بې هنره خلقو غوندې عادي ژوند لري. کله چې ناڅاپه د هنر رب النوع د شاعر په زړه کې څه واچوي، روح لکه ګربته چې له درانه خوبه پاڅېږي، ریږدي او له دغه احمقانه وخت تېرولو څخه خوابدی کېږي. د جهان له عادي شور او غوغا څخه تښتي او خپل سر د خلقو ناڅیزه بوتانو ته نه ټیټوي، بلکې په ډېر وقار او ټینګار له دغه عالمه کناره کېږي. د ډکو سیندونو په موجونو او د ځنګلونو په شاعرانه زمزمو پسې روانېږي. پوشکین. شاعر ته: شاعره، د خلقو په ستاینه مه غولېږه، ځکه چې د مدح او تحسین نغاره ژر غلي کېږي. د احمقانو او بې شعوره خلقو خندا او وینا ته غوږ مه ږده. تل غلی، جدي او ټینګ اوسه. ته پادشاه یې، باید د شاهانو غوندې په انزوا کې ژوند وکړې. ته خپله لار مه پرېږده او هغه ځای ته ولاړ شه چې ستا آزاد طبیعت یې درښیي. ته د خپلو هغو اندېښنو او خیالاتو محصول چې په تا باندې ډېر قدر لري. خلقو ته وړیا ورکړه او په خپله دغه بخش له چا نه څه مه غواړه. اجر او مزدوري مه غواړه، ځکه چې ستا مکافات بې له تا نه بل څوک تا ته نشي درکولی. ته په خپله د خپل ځان قاضي یې، ځکه چې هیڅوک ستا په باب کې تا غوندې سختګیر نه دی. ای مشکل پسنده هنرمنده، آیا ته په خپل کار په خپله خوښ یې؟ آیا ستا زړه خوشحاله دی؟ که دغسې وي نو بیا څه پروا ده که خلک له تا سره دښمني وکړي او تا ته بد ووایي. پرېږده چې احمقان د هغه معبد په غولي کې لاړې تو کړي چې په محراب کې ستا د نبوغ اور لمبې کوي. پرېږده چې دوی د خپلې بې عقلۍ په وجه ستا د ځلانده مشال پایې ولړزوي. پوشکین. ادب او محبت. پام یې نه و د دې پر ځای چې په ډېر ادب راته تاسو وایي، په ډېره مینه یې راته وویل. ته په دغه وخت کې د خوشحالۍ او خوشبختۍ خیال زما مضطرب او پریشان روح ونمنځه او عاشقانه مچ یې ترې واخیسته.
زه اوس د هغې په مخ کې ولاړ یم او یوه شېبه ترېنه سترګې نشم اړولی. په خوله وایم ای ښکلې پیغلې، تاسو څومره په ادب یاست، مګر په زړه کې وایم ته پر ما باندې څومره ګرانه یې. پوشکین. د حقیقت اظهار. که زه د حقیقت په اظهار کې زیان وینم پروا نشته، خو چې حقیقت زما د چوپوالي په وجه زیان ونه ویني. متر لینک. پیغمبر د معنا تنده او تلوسه را سره وه. په چوپه او غلې بیدیا کې لالهانده ګرځېدم. هغه پرښته چې 6 وزرونه لري له پاسه راکوزه شوه او خپلې ګوتې چې له خوب او خیاله سپکې وي زما سترګو ته رانږدې کړې. ما د ورخطا ګروپتې غوندې خپلې سترګې پرانستې. د هغې لاس زما د غوږونو له څنګه تېر شو. زما په غوږونو کې ناڅاپه یو مرموز اواز پیدا شو. همدغه وخت ما د اسمان د زړه د تپېدو اواز واورېده. د دریاب له موجونو لاندې مې د بحري حیواناتو تګ راتګ ولیده. د کورو په بوټو کې مې د تاک څانګې او پاڼې لیدې چې وده کوي او لویېږي. پرښته زما شونډو ته رانږدې شوه. زما هغه ژبه یې رانه پرې کړه چې کار یې نیش وښلو. بیا یې په خپلو لاسونو چې په وینو لړلي وو یو بله ژبه زما په خوله کې کېښوده. زما په ځیګر یې تېره توره ومنډله. زما رپېدونکی زړه یې راوایست او د اور سوځونکې لمبه یې زما په سینه کې ننویستله. زه د یو مړي په شان غلی او بې حرکته د بیابان په شګو کې پرېوتم. دغه وخت مې ناڅاپه خدایي غږ تر غوږو شو چې ما ته یې وویل پاڅېږه، سترګې وغړوه، د خدای فرمان ته غوږ ونیسه او د اجر لپاره یې سم د لاسه روان شه. له بیابانونو او دریابونو نه تېر شه. په خپلو اورپښتو خبرو د ایمان اور د خلقو په زړونو کې بل کړه. پوشکین. د نیکانو ارمان. د نیکانو لوی ارمان دا دی چې د سړو جوړولو په کار کې برخه ولري. که څه هم د دوی کار پټ پاتې شي او څوک پرې پوه نه شي. پوشکین. قبر او ګل. قبر سره ګل ته وویل ای د عاشقانو ګله، هغه د اوښکو څاڅکي چې هره شپه د چرګ غږ او سحر له سترګو ستا په ښکلي بڼه راتویږي، ته پرې څه کوې؟ ګل وویل اول راته ووایه هغه چې ته هر وخت خپلې ګېډې ته ننباسې څه ورسره کوې؟ قبر وویل ګله، زه له هرې اروا نه چې ما ته یې سپاري پرښتی جوړوم او اسمان ته یې لیږم. ګل وویل قبره، زه ستا اوښکې ورو ورو د عطرو او عسلو په صورت تبدیلوم او خلقو ته یې ورکوم. هوګو. افتخار. دا طلایي سکه چې د دنیا په بازار کې د افتخار په نامه چلن لري هیڅ ګڼمه. هو، زه ورته په کرکه ګورم او له پښو لاندې یې کوم. هغه چې د خپل هنر مزدوري غواړي د ټیټ فطرت خاوند دی. هغه چې د دغه بازار په سرو او سپینو پسې لیوال دی، پرېږدي چې دی بې ارزښته سکې ته لاس وغځوي. دا سکه هغه څوک اخلي چې ځان خرڅوي. که ته غواړې چې دغه خلق وپېرې نو راشه، دوی ټول ځانونه خرڅوي. ته باید دوی ته یو مناسب قیمت وټاکې او خپله امیانۍ وشرنګوي. که داسې ونه کړې نو د دوی په تقوا اعتراف کوي. آیا ته نه پوهېږې چې دوی ټول د تقوا خاوندان دي؟ افتخار او تقوا تل اوږه په اوږه وړاندې سي. تر څو چې دنیا شته، خلق د تقوا بها په افتخار تادیه کوي. د افتخار د سکې اواز دی چې دنیا یې په پښو درولې ده. ما پرېږدي چې د جهان د پرهیزګارانو په مقابل کې بدمعامله اوسم. پرېږدي چې زه د افتخار خاوندانو ته هیڅ ښکار شم. زه چې ځان د دغسې خلقو په مخ کې وینم، زړه مې له اندازې نه زیات د حقارت تمنا لري. زه دغه طلایي سکه چې د جهان په بازار کې رواج لري او د افتخار په نامه یادېږي هیڅ ګڼم او په نفرت ورته ګورم.
زه اوس د افتخار او تقوا غوندې وړو څیزونو ته په مخ کې نه یم ولاړ. زه دغه وخت له ډیرو لوی حقایقو سره مخامخ یم چې باید غلی او چوپ پاتې شم یا ډیرې لوی خبرې وکړم. ای زما پوهې او هوښیارۍ، راشه هغه څه ووایه چې د نورو په فکر کې نه راځي. نیچه: څه غواړم؟ د ډیرو خلقو له پټ رازونو خبر شوم، مګر له ځانه لا خبر نه یم. زما سترګې ماته دومره نږدې دي چې ما نشي لیدی. زما زړه غواړي چې له ځانه څه قدر لرې شم او خپله څیره ووینم، مګر دومره لرې نه لکه چې له غلیم نه لرې یم. اوس زما ډیر نږدې دوستان هم له ما نه ډیر لرې دي. زه غواړم د دوست او دښمن ترمنځ یو فاصله ولرم، تر څو چې هغه څه په ځان کې ولیدلی شم چې په ما کې شته. اوس پوه شوې چې زما زړه څه غواړي. نیچه: د بډایه فقر. 10 کاله کېږي چې یو څاڅکی باران په ما باندې ونه ورېده. یوه سړه وږمه په ما ونه لګېده. د مینې او محبت برخه زما د زړه په کښت پرې نه وته، ځکه چې په دغه ځمکه هېڅکله باران نه ورېږي. زما پوهې، زه اوس تا ته مخ اړوم او تا ته اسره لرم چې په ما داسې وچکالۍ کې ته وچتوب غوره نه کړې. له تا نه هیله لرم چې زما لپاره روح خوښونکې وږمه، زړه خوشحالونکې پرخه، ژوند پالونکې وریا شي. پخوا تر دې ما وریځو ته ویل چې زما له کوهستانه لرې شي. ما ویل ای تور وریځو، زما له مخې نه لرې شي چې د رڼا پلوشه په ما باندې ډیره پرېوځي او مخ مې ښه رڼا وي. اوس د هغه وریځو په لاره کې دامونه ږدم چې ګوندې یوه شیبه زما په سر باندې سیوری شي او زما خبر واخلي. پخوا له دې نه په تریخ حقیقت پسې ګرځېدم، اوس د تصادف څڼو ته لاس غځوم او غواړم چې میلمه پالونکی شم، خپله برخه او د خپل وچوالي لیک له ځانه وشړم. نن زرتشت له خپلې سختۍ نه لاس اخیستی دی او لکه تود باد چې کنګل ویلي کوي خپل ملایمت څرګندوي. تر اوسه له خپل کوهستان کې انتظار کاږي، مګر د غره له لوړې څوکې راښکته شوی دی. له هغو کنګلونو چې تل تر تله ساړه او تړلي پاتې کېږي یو قدم راټیټ شوی دی. ستومانه دی مګر خوشحاله معلومیږي. غلی شه چې حقیقت لکه ټینګه وریځ زما په سر تیریږي. د وریځې له زړه نه یو غیر مرئي برق ځلېدونکی دی. حقیقت ورو ورو له ډېرو لویو او اوچتو پایو او پلو څخه زما په لوري راښکته کېږي. راشه راشه ګرانه حقیقته، چوپ شه. دا زما حقیقت دی چې په زیر زیر او خواږه اضطراب راته ګوري او کتل لکه د ستورو کتل جذاب او شیطنت امیز معلومیږي. ته به وایې چې زما د نیکمرغۍ راز په خپل حدث موندلی دی او پوه شوی دی چې نن ولې د غره له لوړې څوکې راښکته شوی یم، ولې ملایم او ارام یم. ته به وایې چې له لیدو او کتو یو ګلرنګ ښامار ما ته خوله وازه کړې ده. غلی شه چې زما حقیقت څه وایي. افسوس دی ستا په حال ای زردشته. ستا حال دغه چا غوندې دی چې سوچه زرې خوړلي وي، اخر به ستا ګېډه څیرې کړي او دغه زر به ترېنه وباسي. زردشت ته له اندازې نه زیات بډای، له حده زیات د خلقو سترګې برېښوي او په زړونو کې ځان ته حسد پیدا کوي. زه د ستا د ځلېدونکې رڼا په مخ کې درېدی نه شم او سیوري ته پناه وړم او ودرېږم او ورېږدم. بډایه زه ولاړ شه. زه روانېږه ای زرتشته، له خپل لمر نه لرې شه. ته غواړې چې له خپل هغې رڼا نه چې له تا سره ډېره زیاته ده نورو ته په لپو لپو څه ورکړې. ته په دې نه پوهېږې چې هغه شی چې له تا سره په رښتیا زیات دی په خپله ته یې. که غواړې چې چا ته څه ورکړې له ځانه تېر شه. خپل ځان ورکړه ای زرتشته. ته وایې 10 کاله کېږي چې یو څاڅکی باران په ما باندې نه دی ورېدلی، یوه سړه وږمه را باندې نه ده لګېدلې، د مینې شبنم زما په زړه نه دی پرېوتی. ته دا اثر لرې چې په مینه درته وګوري او تا ښه وګڼي. آیا ته نه پوهېږې چې
ستا د خوشبختۍ په لوشو او حرارت شاوخوا ځمکه سوځولې ده. هغه زما چې له بارانه محرومه ده، له عشقه هم برخه نه لري. اوس ستا ستاینه څوک نه کوي، بلکې ته د خپل دسترخوان د پټو ټولونکو ستاینه کوي. زه تا پیژنم چې ډېر فقیر بډای، ستا ډېر شته تا به عذابوي. ته خپل ځان په ډېره ورکړه ستومانه کوي، خپلې ارامتیا ته نه ګورې، له خپل ځان سره علاقه نه ښیې. ستا باطن همیشه هماغه شان په شکنجه کې دی، لکه چې یو انبار کې له اندازې او گنجایش نه زیات غنم واچول شي، یا په یو زړه کې له حد نه زیاته مینه پیدا شي. ته خپل ځان قربانوي، خو څوک ستا ستاینه نه کوي. ای بې پوهې هوښیاره، که غواړې چې په نورو ګران شي باید ډېر فقیر شي. دا خلک له هغه چا سره مینه کوي چې په زحمت کې وي، هغه چا ته یو مړۍ ډوډۍ ورکوي چې وږی وي. دا تش ده. که غواړې چې چا ته څه ورکړې نو خپل ځان ورکړه او له ځانه تېر شه. زما خبره واوره، زه ستا حقیقت یم، نه چا. هیرول. هغه څوک چې څه نشي هیرولی ښه سړی نه دی. څوک چې همیشه د بل د ملامتۍ خاطره له ځان سره ساتي د ښه زړه خاوند نه دی. له هر چا نه لرې. رټل او رټل کېدل یو هم ښه نه ګڼم او له دواړو نه کرکه لرم. د چا اطاعت نشم کولی او له چا نه اطاعت هم نه غواړم. هغه چې له ځانه ویریږي بل هم نه ویروي. په نورو باندې هماغه څوک حکومت کولی شي چې نور ویروي. زه به څنګه دغه کار ته زړه ښه کړم چې د خپل ژوند په اداره کې هم نه یم خوښ. زه غواړم چې د ځنګله یا د سیند حیواناتو غوندې یو شي به ځان هیر کړم، چیرته یوازې کینم، له خپلو لرې اوږدو رویو سره مشغول شم، خپل ځان له ډېر لرې ځایه دلته رابولم، له ځانه زړه وشکوم او بې له ځانه له بل چا سره څه مشغوله ونه لرم. نیچی. د شاعر خوشبختی. د کلي رونق اوښتی دی، د خزان سیلۍ ټوله ښکلا له ځان سره وړې ده، مګر شاعر د تیرو په یاد خپل غم سپکوي. دی فکر کوي چې له داسې بدیو نه یو ښکلې تابلو جوړه کړي چې هیڅ خارجي وجود نه لري. دی په رښتیا ډېر خوشبخته دی چې برباد شوی ښایست د خپل خیال په دام کې نیولی او ساتلی شي. ایشندرپ. تسلي. د ژوند پاڼه زیړه ده، اوس تا تورو خاورو ته سپاري، ای د خاورو اولاده. مګر غم مه کوه، ستا له خاورو نه به یو داسې نیالګی زرغون شي چې هر کال به نوي ګلونه نیسي او هر پسرلی به ستا په یادو عطر افشاني کوي. روکرت. حابیل او قابیل. د قابیل نسله. ته ارام ویده شه، ښه خوره او ښه څښه، تل موړ او خوشحاله اوسه، ځکه چې ژوند تا ته په ډېره مینه خاندي. مګر ته ای د حابیل نسله ټول عمر په خوارۍ او بدبختۍ کې غوټه اوسه او په زحمت مړ شه. د قابیل اولاده ډېر خوشحاله اوسه، ځکه چې اسمان تا ته په ډېر ښه نظر کتلی دي او ته یې خوښ کړی. د حابیل اولاده ته همدغسې په غمونو، زحمتونو او سختیو کې تل تر تله ژوند کوه. د قابیل زوزاده خانده او خوشحالېږه، ځکه چې ستا کښت ډېر ښه راغلی او ستا رمې کال په کال زیاتېږي. مګر ته ای د حابیل زوزاده همدغه شان په لوږه شپې سبا کوه او فریاد کوه. د قابیل بچو تاسې تودو نغریو ته نږدې کړئ او ځانونه توده کړئ، مګر تاسې ای د حابیل بچانو لکه ګیدړان په سمڅو او غارونو کې له سړو نه ورېږدئ او ورپېږئ. د قابیل لمسیو تاسو معاشقه وکړئ او څنګه چې ستاسو سره او سپین زیاتېږي خپل ټبر هم زیات کړئ او هر کال نوي اولادونه راوړئ. مګر تاسو ای د حابیل لمسیانو خپله اشتها وسېزئ
او له خپلې کمبلې نه هیڅکله پښې مه باسئ. د قابل ټبره: ته د ځنګلونو د حشراتو غوندې تل خوره او غټېږه، مګر ته د حابل ټبره له خپلو اولادونو سره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځه. د قابل نسله: که ته مړ هم شي، ستا په غوښو او هډوکو به ځمکه تیاره شي او کښت به یې ډېر ښه راشي، مګر ته ای د حابل نسله په ژوند هم څه حاصل نه لرې او هیڅ لاسته نه درځي. مګر ګوره ای د حابل نسله، سره له دغه ټولو شیانو یو لوی شرم هم ستا په برخه رسېدلی دی. هغه دا چې ستا په حکومت کې پاله او کرکۍ د سرنیزي په مقابل کې مغلوبه ده. ته ای د حابل نسله دا ځمکه پرېږده او اسمان ته وخېژه، ځکه چې ځمکه یې ستا لپاره نه ده پیدا کړې. بودلر. سخاوت دا نه ده چې سړی چاته ډېر څه ورکړي، بلکې په ځای ورکړه سخاوت دی. لار برور. بې اسرې: یتیم هلک کوم. د دنیا له شتونه مې 2 رڼې سترګې درلودې چې د زړه ارامتیا پکې لیدل کېده. زه په ډېر امید د لویو ښارونو خلقو ته ورغلم، مګر دوی ماته څه اعتنا ونه کړه، ځکه چې دوی ته ډېر زرنګه ښکاره شو. 20 کلن وم چې یو پټ اور زما په زړه کې بل شو او یو ناڅاپه راته ټولې ښځې ښکلې او ښایسته ښکاره شوې. زه په ټولو میین شوم، مګر په دوی کې یو هم په ما مینه نه شوه او یوې ته هم زه ښکلی ښکاره نه شوم. که څه هم ما وطن او پادشاه نه درلود، مګر بیا هم د جنگ میدان ته ورغلم چې مړ شم، خو مرګ قبول نه کړم. زه اوس نه پوهېږم چې دلته څه کار لرم او د څه لپاره یم. ما ته دا نه ده معلومه چې دنیا ته پخوا له وخته راغلی یم او که وخت رانه تیر شوی دی. ورلن. خلک او شاعر: یوه ورځ هغه لوی او پراخه میدان هغه لوړ او اوچت غره ته وویل: ستا په وجلې کې د ژوند نښه هیڅ نشته، ستا پر مخ باندې همیشه د سلیو او بادونو څپېړې لګېږي. په همدغه وخت کې د ولس خلقو شاعر ته وویل: ستا سر و کار تل له خیال او اندېښنو سره دی او ستا وجود هیڅ نه دی پکاره. سنګین غره په ځواب کې وویل: زه یم چې ستا له سینې نه هر راز بوټی راکاږم، د غرمې سوځونکې تودوخه په خپل ساړه دم باندې سړوم، د توپاني وریځو مخه نیسم، خپلو ګوتو د واورو بستري جوړم او ذخیره کوم یې زما له سینې څخه د اوبو لښتي روانېږي او تا ته د ژوند پیغام دروړي. شاعر هم خلقو ته وویل: پرېږدي چې زه سر په زنګانه کېږدم او فکر وکړم آیا تاسو نه وینئ چې زما د زړه له چینې نه ډېرې خوږې اوبه راخوټېږي چې د بشر تنده ماتوي. ګویته. انسان: همیشه ویرېدل، په هر وخت کې هیله او اسره لرل، هر کله د پخوانیو خاطراتو یادونه، دایمي شکایتونه، مسلسله ناراضي، د دروغو په لذت پسې افسوس او ارمان، په حقیقت پسې هیڅ کله نه ګرځېدل، خپل ځان له خپل اصلي قیمت نه کله زیات او کله کم ګڼل، یوازې په غم او محنت کې ځان پیژندنه او د ګور په غاړه د ژوند په ماهیت پوهېدل، دا دی د انسان حقیقت یا لږ تر لږه زما مفهوم او معنا. سره له دغه ټولو خبرو زه خپل ژوند کې یو حقیقي افتخار لرم، هغه دا چې د درواغو په شهرت پسې هیڅ کله نه یم ګرځېدلی. هیڅ کله مې د عشق له درشله بل شي ته سر نه دی ټیټ کړی. زه عشق همیشه له ځانه لرې کړی او بیل کړی یم او د ښه نامه تنده په ما کې پیدا کړې ده، مګر عشق او افتخار یو هم تر اوسه پورې د زړه له غمه نور څه نه دي راکړي. الپیری. په انګلستان کې د غم داستان بیانول او داسې څوک لرل چې په دغه داستان پوه شي او خپل پټ غمونه پکې وویني د غمجن زړه لپاره ډېره ښه تسلي ده. یو وخت دغه تسلي زما په برخه رسېدلې وه، مګر کله چې ما د انګلستان په خاوره کې قدم کېښود، هغه وخت چې ما د دې ځای خلک ولیدل چې ډېرو ټینګو او تورو وریځو د دوی له نظره شین اسمان پټ کړی دی، نو زه له دغې تسلۍ نه محروم شوم
دلته هیڅوک نشته چې د زړه په ژبه پوه شي. اوه دا ساړه خلک، دا یخ زړونه چې د خدای له نامه هم غافل پاتې دي، بې له طلاو څه بل خدای نه پیژني او بې له پیسو نه بل شي ته په تقدس نه دي قایل. کاشکې زما د زړه آهونه دومره پورته لاړ شي چې دا لب د کوهستان لمنو ته ورسیږي. ښایي چې هلته داسې خلک ومومي چې د عاشقانو د زړه په غمونو او رازونو پوهیږي. الفرای غوی ای د فصلونو او کښتونو پالونکی، ای وفادار خدمتګاره، ته د ډیر لوی او آرام قوت ښکارندوی. زه له تا سره ډیره مینه لرم، ته په ما باندې ډیر ګران یې. له تا سره د سولې غوښتلو او عزت نفس روح موجود ده. ته لکه یو خاموشه مجسمه خپلې کروندې ته ګورې او د دې لپاره چې د فداکارۍ وظیفه ترسره کړې په خپله خوښه درانه جغ ته سر ټیټوي. ته د انسان په خدمت کې د موقر فرمانبردار په ډول خپل عمر تیروي. هر وخت چې هغه تا وهي او ژوبلوي دي، دې ته ورته سر راګرځوي او په صبر او تحمل ورته غلی او آرام ګوري. ته پوهیږي چې د جهان ودانول ستا وظیفه ده. ته د انسان د تیری په مقابل کې څه نه وایې او شکایت ستا عادت نه دی. ته سرکشي او نافرمانی نه کوي، مګر زه ستا د دردمند روح اواز اورم چې د بخار په ډول اسمان ته خیږي. زه ستا د درد خفیفه ناله اورم چې د آسماني سرود او د فداکارۍ د سرود په شان په دغه فضا کې خپرېږي. ستا حقیقت په دغه شنه او غلي کښت کې ځای لري. زه تا په همدغه هنداره کې وینم، ای وفاداره خدمتګار. کاردوچي د ټاګور نغمې. هغه ماشوم چې ډېرې ښایسته شاهانه جامې اغوستې دي او د جواهرو قیمتي امیلې په غاړه دی، ډېر ښکلی ښکاري، مګر د نورو ماشومانو غوندې معصومانه لوبې نشي کولی او هغه خوشحالي د هیره کړې ده. دی چې هر قدم اخلي د ښایسته جامې په پښو کې نښلي. له ده سره تل دغه ډار ملګری دی چې کالي په خاورو نشي، ځکه له نورو نه لرې لرې ګرځي او یوازې معلومیږي. د حرکت آزاد نه دی او له خاورو نه ډېره ډډه کوي. د ماشوم مورې، د ماشوم دغه راز پاک ساتل چې د غومره قید او تکلیف ورسره وي ماشوم ته زیان رسوي او له ډېر څه محروموي. همدغه شی نه پرېږدي چې د ژوند په صحنه او د انسانانو په ډله کې داخل شي. چیرته چې زړونه له ډاره او ویرې څخه په امن کې دي او سرونه هر ځای ته هسکېدلی شي. چیرته چې علم او فکر آزاد دی. چیرته چې دغه لوی جهان په وړو وړو فکرونو نه کوچنی کېږي. چیرته چې کلمات د حقیقت او راستۍ له کومې څخه راوځي. چیرته چې بې نتیجې کوششونه لاس غځوي او مطلب ته رسیږي. هلته چې د کار او عمل لاسونه نه دي تړلي. هلته چې د استدلال د چینې رڼې اوبه د عنعناتو وچه ځنګله ته لاره نه لري. هلته چې ذهنونه او دماغونه نشونما کوي. لویه خدایه، ته په ما دغسې فردوس او آزاد جهان کې له خوبه راویښ کړه. لویه خدایه، ته ما په دغسې فردوس او آزاد جهان کې له خوبه راویښ کړه. لویه خدایه، زما مناجات دا دی. د افلاس نیلې زما د زړه نه وشکوه او لرې وغورځوه. ما ته توفیق راکړه چې خپلې خوښۍ او مصیبتونه په اسانۍ وزغملی شم. توفیق راکړه چې غریب او بېنوا له نظره ونه غورځوم او د ډېر بېباکه قوت په مخ کې هم سر ټیټ نه کړم. زه دا توان غواړم چې د دنیا له خصیصو شیانو ځان وژغورم او خپل قوت، خپله مینه ستا خوښې ته وسپارم. بس همدغومره ارزو راته پرېږده چې هر لور ته تا پرې ولیدلی شم. په هر څه کې تا ووینم او بې له تا نه بل چاته خپله مینه وړاندې نه کړم. هو، زه همدومره ارزو غواړم چې یوازې له تا سره زما تعلق وساتي. نور څه نه غواړم. ایکې یوه زولانه غواړم چې ما ستا د رضا پابندي کړي او په دغه نیمګړي ژوند کې زما سر و کار له تا سره وي. دا زولانه د مینې او محبت زولانه ده. هغه چې له ما سره مینه لري
غواړي چې له هرې خوا نه زما مخه ځان ته راوګرځوي. آیا ستا محبت له ما سره دغه راز نه دی؟ ته پوهېږي چې ستا مینه له ما سره ډېره زیاته ده، مګر بیا دې هم زه آزاد پرېښی یم. زما دوستان ما ځکه یوازې نه پرېږدي چې زه دوی هیر نه کړم. ډېرې ورځې وشوې مګر ما یو ځل هم ته په خپلو سترګو ونه لیدې. که څه هم ما ستا لمانځنه په ځای نه کړه او په خپل زړه کې مې تا ته مناسب ځای جوړ نه کړه، مګر بیا هم ستا مینې ته انتظار لري. شاعر او پرښته. شاعر: د اسمان پرښتې، که زما د سترګو یوه اوښکه او زما د شونډو یوه بوسه ستا لپاره کافي وي، زه دا دواړه له تا نه درېږم. دا د دې لپاره چې که ته بیرته اسمان ته وخیژې زما د عشق یادګار در سره وي. مګر له ما نه دا امید مه کوه چې زه د هیلې او اسرې لپاره یا د افتخار او سعادت لپاره، حتی چې د رنس او غم لپاره کومه نغمه سازه کړم. زه غواړم چې خپله ژبه غلې وساتم او د زړه خبرې واورم. پرښته. شاعره: دا ته څه وایې؟ زه خو د خزان سیری نه یم چې اوښکې خپله غذا وګڼم او دغه د غم اولاد د اوبو څاڅکی وبولم. هغه بوسه چې ته یې ستایې له تا نه غواړم، ځکه چې د بوسې د ورکولو لپاره زه تا ته راغلی یم او غواړم چې ستا د وجود له کښت نه بې حاصله ګیا لرې کړم چې هغه د سستۍ او تنبلۍ بوټی دی او د زړه غم نه دی. ستا غم یوازې په خدای پورې تعلق لري. که ستا غم هر څومره زیات وي، ته د خپل زړه دغه مقدس زخم همداسې پرېږده. پټۍ او ملهم پرې هیڅکله مه ږده، ځکه چې د بشر د لویوالي لپاره لوی غمونه پکار دي او بل هیڅ شی دغومره نشي لویولی. شاعره: ته دا ګمان مه کوه چې د غم د ښکلا ادراک ته خاموشي ضرور ده، ځکه چې له ټولو نه ښکلې نغمه هماغه ده چې ډیره ناامیدي پکې وي. د زړو شاعرانو جاویدانه اوازونه زما په یاد دي چې بوده او تسنته له اوښکو او آهونو څخه اوبدلې ده. مایخور مرغه ستړی او ستومانه د ماښام په تیاره کې خپل ځنګله او ځالې ته راشي او خپل بچي وږي ویني چې د ساحل له څنډې ورته رامنډې وهي او خولې د تمې لپاره وازې نیولې وي. نو دی په یو لویه تیږه کیني او اسمان ته په ډېر حسرت ګوري. دی پوهېږي چې بېهوده یې د بې حاصله ساحل او خاموش دریا په سر باندې د تمې لپاره پرواز کړی او هیڅ یې نه دي موندلي. سره له دې بیا هم د تش لاس نه دی راغلی او خپل خونین زړه ورسره شته چې خپل بچیو ته یې آخري نه تمه کړي. دا مرغه غلی او ارام په ګټه پرېوځي او خپل څیرې ځیګر خپلو وږو بچیانو ته وړاندې کوي. په دغه وخت کې له څنګه وینې بهیږي او دی د مینې په میو مست په ځمکه پرېوځي. په دې فداکارۍ کې لکه د تدریجي مرګ له شکنجې لاندې ستړي شي او ویره ورته پیدا شي چې د ژوند آخري رمق له لاسه ورنه کړي. نو ځکه نیم ژوند یې راپورته شي او خپل وزرونه وڅنډي. په دغه وخت کې چې د شپې وروستۍ شومه وي، دوداغ یو داسې مرګاني فریاد له زړه راوباسي چې دریایي مرغان له ساحله تښتي او هغه مسافر چې د سیند په غاړه تېرېږي له وحشته ریږدي او خدای ته ځان سپاري. شاعره: ته په دې پوه شې چې د ټولو حقیقي شاعرانو سرنوشت همدغه دی چې د ماهیخور مرغه په شان د خپل زړه د وینو دسترخوان خپور کړي او خلق په دغه دسترخوان میلمانه او خوشاله کړي. کله چې شاعران له خورشو اسرو، له رنځونو او غمونو، له عشق او ناامیدۍ نه حکایت کوي، د دوی خبرې که هر څومره ښکلې وي بیا هم له زړونو نه غم نه وړي. د شاعر خبره لکه تیره توره داسې ده چې په هوا کې حرکت کوي او یوه ځلانده حلقه تشکیلوي، مګر په څوکه کې همیشه د وینو څاڅکي لیده شي. الفرد د موسی. غم او خوشحالي. خوشحالي هغه غم ده چې په لوې له مخه لرې شوی دی. هغه چینه چې ستاسې خوښۍ او خوشحالۍ ترېنه راخوټېږي په حقیقت کې ستاسو له اوښکو نه ډکه ده. هر څومره چې د غم شکار ستاسو د وجود لوښي وګروي
او ژور ځای پکې جوړ کړي هغومره پکې د خوشحالۍ لپاره ډیر ځای پیدا کیږي. آیا ستاسو دغه کنډول چې له شرابو نه ډک دی د کلال په داش کې په اور باندې نه ویښې؟ آیا دغه درویش پیلۍ چې په اواز ستاسو روح خوشحاليږي په تیره تیغ غوڅه شوې او جوړه شوې نه ده؟ کله چې په خپل زړه کې خوشحالي وینې که خپل زړه وګوري دا به درته څرګند شي چې هماغه څه چې تاسو یې غمجن کړی یاست تاسو خوشحاله کړي. کله چې تاسو په زړه کې غم پیدا شي که خپل زړه کې سترګې وغړوئ په دې به پوه شئ چې د هماغه شي لپاره اوښکې تویوئ چې تاسو یې خوشحاله کړي یاست. ځینې خوشحالي لویه ګڼي او غم وړوکی، ځینې غم لوی ګڼي او خوشحالۍ ته په کمه سترګه ګوري. زه وایم دواړه یو له بل نه بیل نه دي او دواړه یو ځای راځي. کله یو له تاسو سره مخامخ کینی هغه بل تاسو په بستر کې ویده وي. تاسې لکه د ترازو شاهین د غم او خوشحالۍ ترمنځ واقع یاست. کله چې د تلې پلې تشي وي تاسو غلی یاست. کله چې زرګر په تاسو باندې خپل زر تلی نو د غم یا خوشحالۍ پله درنیږي او سپکیږي. خلیل جبران. پارلمان د دولت زړه دی او د حکومت مثال لري چې په ټولو غړو یې فرمان چلیږي. که دماغ له کاره ولویږي سړی ژوند کولی شي لکه لیونیان او احمقان چې ژوند دي، مګر که زړه کار ونه کړی شي ژوند ختمیږي. روسو. ژوند دا مو چې ژوند یو دایمي بزم دی، ځکه چې دا خبره احمقان کوي. دا هم مو چې ژوند تل تر تله مصیبت دی، ځکه دا د بې زړه او ضعیفو خلقو خبره ده. لکه چې د ونو شنې څانګې په پسرلي کې له خوشحالۍ زیږدي خانده، لکه چې د سیند موجونه په لویو ګټو لګیږي او فریاد کوي ژاړه. د جهان ټول خوندونه وڅکه او ټول دردونه وزغمه، بیا ووایه هر څه چې د ډیر مګر له خوب او خیال سره شبهات لري. پادیا مانتوپلس. قوت او جرأت. د سیند په اوبو کې مخپور ته تګ قوت او جرأت غواړي او د اوبو له جریان سره موافق تګ مړه کبان هم کولی شي. اسماعیلز. تاریخ. هغه چاته لوی او واړه څه فرق نه لري چې هر څه د پیدا کړی دي او د ټولو خالق دی. هر چیرته چې هغه شته هر څه شته او هیڅ ځای نشته چې هغه پکې نشته. زه له دومره کوچنیتوب سره چې هیڅ نه یم هر څه یم، ځکه چې د ځمکې د ستورو او د شمسي کال اولاد یم. زه له هغې خاورې پیدا یم چې د قیصر لاس، د افلاطون ماغزه، د مسیح زړه او د شکسپیر نبوی په ذراتو کې ګډ دی. امرسن. لوړه پایه. په دغه جهان کې د هر چا لپاره یوه پله او پایه پکار ده چې هغه درد او علم دی. اناتول فرانس. بدبختی ده چې عقل او پوهه تابع کوي. هوګو. عقل. که غواړې چې د عقل په زیان او ضرر پوه شي دا ومنه چې عقل هغه قوتونه په سړي کې وژني چې ژوند پرې ولاړ دی. ژوندون په عقل او اراده ولاړ دی. غوښتنه او اراده د هر پیشرفت اصل او اساس دی. څومره چې عقل زیاتیږي هغومره اراده ضعیفه کیږي. که انسان په هر څه پوه شي یقین وکړه چې بیا به هیڅ نه غواړي او هیڅ ارزو به ورسره نه وي، یعنې اراده به نه لري. عمل له ارادې څخه پیدا کیږي او اراده له ارزو څخه. دا دواړه له هغه شي سره نه یوځای کیږي چې د حکیمانو او فیلسوفانو په برخه کې رسیدلي، یعنې تردد او تامل. زه ډېرې پوهې له ژوند څخه عاجز کړی یم. ناپلیون، سزار او د دوی امثال هغه کسان نه و چې ډېر فکر کوي، ځکه چې هغه څه وکړی شو چې زړه یې غوښتل. اناتول فرانس. ترقی او تکامل. زه په دې عقیده یم چې د بشر تکامل به ډیر ځنډ انجام مومي. د دنیا سیر ډیر بتی دی. د بشر نابو په تقلید کې دی او د ابتکار خوند یې نشته. لکه چې په فزیک کې د ثقل قانون موجود دی چې زموږ تعلق
د ځمکې له زړې کورې سره ساتي. په روانشناسۍ کې هم دغه قانون وجود لري او زموږ دلچسپي د زاړه جهان سره ټینګوي. ګویته هم ویلي دي چې خلق د اصلي ګناه د اتمې برخې په اعتراع نه دي بریالي شوي. اناتول فرانس. د ژوند ضروري شرط. ناپوهي یوازې د نیکبختۍ لازمي شرط نه دی، د ژوند ضروري شرط هم دی. که موږ په هر څه پوه شو، یو ساعت هم د ژوند تحمل نشو کولی. هغه احساسات چې ژوند موږ ته ښه ښکاره کوي یا ژوند راته د تحمل وړ ښیي، له دروغو څخه زیږي او په مهماتو باندې تغذیه کیږي. اناتول فرانس. علم او اخلاق. له علم څخه د یوې اخلاقي نتیجې امید لرل ډیره لویه اشتباه ده. 300 کاله پخوا خلق په دې عقیده و چې ځمکه د خلقت او پیدا کېدو مرکز دی، او نن موږ پوهیږو چې د لمر یو منجمده ټوټه ده. اوس پوهیږو چې د ستورو په سطحه کې څه ګازونه سوځي. په دې هم پوه شوي یو چې دغه جهان چې موږ پکې د ګرد او غبار یوې ذرې غوندې یو، تل د جوړولو او رانولو په حال کې دی. موږ ته دا معلومه شو چې پرله پسې ځینې ستوري پیدا کېږي او ځینې له منځه ځي. مګر دغه خارق العاده اکتشافاتو زموږ په اخلاقو کې څه تغییر رانوست. آیا نن میندې له خپلو بچیانو سره له پخوا نه زیاته مینه لري؟ آیا دغه مینه له پخوا نه کمه شوې ده؟ آیا اوس د ښکلا په احساس کې له پخوا نه څه زیادت یا نقصان راغلی دی؟ آیا نن د زړورو قهرمانانو په زړه کې له پخوا نه څه فرق لیدل کېږي؟ ځمکه لویه وي او که کوچنۍ وي، د بشر په حال کې څه تغییر نه راولي. ځمکه لویه ده په دې شرط چې غم او رنځ پکې وي او عشق موجود وي. غم او عشق د غیر فانی ښکلا جاویدانی مرکزونه دي. غم داسې نعمت ده چې قیمت نه لري. هغه ښېګڼې چې په ځان کې وینو او هغه څه چې ژوند زموږ په نظر کې ښه ښکاره کوي، د همدې لوی نعمت اغیزه ده. زموږ ترحم، شجاعت، شهامت او نور ټول فضایل او امکانات د همدغه شي مرهون دي. اخلاقا طبیعتا په احساساتو باندې تکیه لري او بس. اناتول فرانس. فکر او احساسات. تاسو وایئ چې د ټولو مصیبتونو او بدبختیو علت زموږ فکر دی. که غواړئ چې د فکر په نحوس قابل شئ، باید په قدرت او عظمت کې ډیره مبالغه وکړئ. مګر په دې خبره باید پوه شئ چې فکر په احساساتو او غرایزو باندې ډیر لږ تسلط لري. هغه خلک چې د فکر له تاثیر لاندې ډیر زیات راغلي دي، هغوی هم د نورو په شان متکبر، شهواني او بخیلان دي. چیرته چې تمدن ډیر وړاندې تللی، هلته هم هغه کارونه ډیر لږ دي چې په فلسفي اصولو اجرا کیږي. موږ د عرایضو او احساساتو مقابل کې دومره ضعیف او ذلیل یو چې زه هیڅکله یو داسې شعوري حالت ته نه یم قایلېدلی چې د طبیعي حالت سره مخالف وي. اناتول فرانس. تمسخر او ترحم. هر څومره چې د انسان په ژوندانه کې ډیر فکر کوم، هغومره را سره دا عقیده ټینګېږي چې باید د بني آدم د اعمالو شاهد او قاضي تمسخر او ترحم وي. دا دوه ښه مشاوران یو په خپله خندا ژوند زموږ په نظر کې محبوب کوي او بل په خپله ژړا ژوند راته مقدس ښکاره کوي. هغه تمسخر چې زه یې لرم بې رحمه نه دی. په عشق او ښکلا باندې ملنډې نه وهي، بلکې ډیر ملایم او نیکو کار دی. د په خندا قهر سړیږي او موږ ته دا ښیي چې باید د اشرارو او احمقانو په مقابل کې له تمسخر نه کار واخلو. که دا حس له موږ سره نه وي، نو زموږ په زړه کې هر ګوره نفرت پیدا کیږي. اناتول فرانس. د خلقو انتظار. خلک هر وخت په اجتماعي چارو کې ډیر لوی تغییراتو ته انتظار لري. دا هغه دایمي اشتباه ده چې د غیب ویلو له روح نه نشات کړی دی. زه دا منم چې ژوند په رښتیا بې ثباته دی او ژوندي شیان تل تغییر کوي، مګر دا تغییر محسوس نه دی. د دنیا هره ترقی ډیره ځنډنۍ او منظمه ده.
ناڅاپي او سریع تغیرات هیڅ کله نه دي پیدا شوي او نشي پیدا کېدی. ټول اقتصادي تحولات د طبیعي قواو په رحمانه ځنډ انجام مومي. دا خبره زموږ له احساساتو سره مخالفه وي او که موافقه، مګر یو منلی حقیقت دی چې هر څه هماغه شان دي چې پخوا وو. زموږ اجتماعي وضع د هماغه اوضاعو او کیفیاتو نتیجه ده چې د مخه موجود وو، لکه چې علت او سبب هغو احوالو ته ویل کېږي چې وروسته تر دې به موجود شي. دا تسلسل تر ډیره وخته د یو حال ثبات ساتي او په ژوند کې نظم او آرامتیا پیدا کوي. دا خبره رښتیا ده چې دغه حال نه هغه ارواګانې خوشحالوي چې د نورو شیانو ډیره تونده ورسره ده، او نه په هغه زړونو کې خوښي اچوي چې شفقت پکې نشته. مګر د جهان نظم همدغه تقاضا لري او موږ باید تن ورته کېږدو. موږ باید په خپل ځای کې یو څه حرارت او له ځان سره څه اشتباهات ولرو، مګر اني او عجیب و غریب موافقتونه ونه غواړو او د معجزې انتظار نه لرو. اناتول فرانس. خطرناک. موږ ته هغه کسان خطرناک ښکاري چې روحیه زموږ له روحیې نه مخالفه وي. هغه چې زموږ خویونه پکې نشته موږ ورته بد اخلاقه وایو. څوک چې زموږ په اشتباهاتو مبتلا نه وي موږ ته شکاک معلومیږي او دا فکر نه کوو چې هغوی به په نورو شبهاتو مبتلا وي. اناتول فرانس. د ژوندانه مخ او څټ. ژوند لکه د ضربه په توکه مخ او څټ لري. هغه ښکلا چې په مخ کې شته په څټ کې نشته، مګر د ټوټې اوبدنه یعنی باب له مخ نه په څټ کې ښه لیدل کېږي. شوپنهاور. لیونتوب او حماقت. زه باور لرم چې بشر په هر صورت او په هر ځای کې د خپل مصرف لپاره د جنون او حماقت کافي ذخیره لري. دا سرمایه هر څنګه چې وي بې حاصله نه ده. کله چې ګورم چې یو پخوانی اشتباه ورکه شوه، بې له دې نه چې په دغه کار خوشحاله شم، د بل اشتباه په باب کې فکر کوم چې د زړې اشتباه ځای نیسي. زه په ډېر تشویش له ځانه پوښتنه کوم چې آیا دغه نوې اشتباه به له زړې نه ډېره خطرناکه نه وي؟ که ښه فکر وکړو، زاړه اوهام او زاړه خرافات له نوو نه لږ زیان لري، ځکه چې هغه د زمانې په مرور صقل شوي دي او ضرر یې کم شوی دی. اناتول فرانس. په ځان باور. هر څوک چې په ځان باندې اطمینان او باور لري خلک دغه ملګری کیږي. په ځان باور یو داسې صفت دی چې د هر چا خوښیږي. خلک له قطعي او یقیني مطالبو سره مینه لري، نه له دلایلو سره. دلیل او برهان د وګړو اندېښنه او پریشانی زیاتوي. اوس سادگی خوښوي او په ساده خبرو پوهیږي. خلکو ته باید څنګه او څه راز ونه وایو، بلکې هو یا نه ورته وایو او بس. اناتول فرانس. تعصب. تعصب او عدم اعماس په هر عصر کې شته. هر څه چې زمونږ خوښ وي زمونږ په نظر کې لوړ معلومیږي او لمانځنه یې کوو. که څوک مونږ ته زمونږ د بوتانو عیب ښکاره کړي خوابدي کیږو. خلک په مشکله دې ته حاضرېږي چې د خپلو عقایدو په منشا او منبع کې لږ غوندې ایراد قبول کړي. که چا په خپلو اصولو او معتقداتو کې غور او فکر کولی، هیڅ کله به نو معتقد شوي. اناتول فرانس. ځان وپېژنه. دا خبره چې ځان وپېژنه د یوناني فلسفې له حماقتونو څخه یو لوی حماقت دی. موږ به هیڅ کله نه ځان وپېژنو او نه نور. ټول مشکلات په همدغه ځای کې دي او په همدغه موضوع پورې ارتباط لري. د دنیا جوړول دومره ګران کار نه دی لکه پېژندل چې ګران کار دی. ښایي چې بشري نبو یو ورځ یو نوې دنیا جوړه کړي، مګر دا توفیق به هیڅ کله ونه مومي چې پرې پوه هم شي. د بشر په پوهه او نابو باندې دا ډیره لویه تعده ده چې حقیقت په لټون کې په کار ولویږي. څه شی چې له پوهې نه پکې استفاده کیږي د اشیاو لږ غوندې حقیقت پیژندل او ترنه خوند اخیستل دي. اناتول فرانس. شخصیت. مونږ غواړو چې خپل شخصیت له ځان سره هغه بل جهان ته هم یوسو، او مونږ سره دا عقیده موجوده ده چې که څوک ځان هلته ونه پیژني، هر سعادت چې
د ده په برخه وي په ده پورې به څه ربط نه لري بلکې د بل چا مال به وي. له دې نه غافل یو چې زموږ شخصیت دلته په دغه جهان کې هم محفوظ نه دی او په ژوندانه کې څو ځله یو راز او بل راز کېږي. زه چې اوس له 80 کلونو اوښتی یم له هغه 20 کلن میرویس میټرلینګ سره هیڅ شباهت نه لرم بلکې هغه هیڅ نه پیژنم. همدارنګه له هغه 10 کلن هلک سره هم مشابه نه یم چې یو شی به هم په ځای نه وناست او تل به په لوبو مشغول و. ما ته اوس هغه پردی او بېګناه معلومیږي. هر کله چې په دې نړۍ کې زموږ شخصیت بدلیږي نو بیا ولې دا انتظار لرو چې هغه بل جهان ته به له ځان سره وړو. میټرلینګ بقا پسونه د طبیعت د سختیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. که انسان دغه نو د خپل خوراک لپاره نه وای ساتلی اوس به نسل ورکو، مګر اوس چې دغه حیوان په دنیا کې ژوندی پاتې دی څه سعادت یې په برخه نه دی ځکه چې د وژلو او خوړلو لپاره یې ساتلی دی. هر حیوان او هر یو بوټی چې دلته وینئ سرنوشت یې همدغه دی. کاڼي او معدنیات هم دغه راز دي، مګر زموږ عمر دومره نه دی چې د دوی تغییر ووینو او په بدبختۍ پوه شو. میټرلینګ کب هغه کب چې یوازې ژوند کوي او هغه کبان چې په یو ځای کې ګډ ژوند کوي په یو اندازه پوهه لري، مګر سره له دې ډېر کبان شته چې یوازې نه اوسېږي. موږ نه پوهېږو چې د دوی د اجتماع سبب څه شی دی. ښایي چې دوی به د ځینو ځناورو او بلاګانو له ډاره او د ځان ساتلو لپاره یو ځای شوي وي، مګر همدغه ګډ ژوند او یو ځای اوسېدل دې سبب وګرځېد چې انسان یې ژر ښکار کړي. میټرلینګ هغه چې دنیا ته رانغله په میلیاردونو نطفې ضایع کېږي او په دې باب کې تاسې ډېر افراط کوئ. ستاسو ښځې ډېرې لږې نطفې قبلوي چې هغه په انسانانو بدلیږي. هغه نطفې چې ضایع کېږي او څه ترې نه جوړېږي ستاسو د خوابدۍ او خفګان موجب نه ګرځي. تاسو ته معلومه ده چې دغه په سلهاوو زرو میلیاردونو نطفې چې په هره پیړۍ یا نیمه پیړۍ کې له دې جهانه ځي او هیڅ ترې نه جوړېږي د انسانیت توان پکې شته او بالقوه انسان ورته ویلی شو، مګر دوی ته هغه چانس نه پیدا کېږي چې موږ غوندې انسانان شي. لکه چې موږ ته هغه چانس په لاس نه راځي چې د مشترک کره رانه جوړه شي او هغومره عمر ولرو. آیا دغه بالقوه انسانان د فکري او معنوي ژوند خاوندانو او کنه؟ که نو څنګه ورته بالقوه انسانان ویلی شو؟ اوس چې دوی مړه شو او موږ غوندې نه شو آیا د دنیا په اوضاعو کې څه تغییر راغی؟ آیا دوی ځای تش پاتې شو؟ هغه کار چې باید دوی سرته رسولی وی سرته ونه رسید؟ میټرلینګ څنګه به یو؟ موږ غواړو چې په هغه بل عالم کې هم خپل ځان وپیژنو او پوه شو چې ته اسمیت او زه مورس یم، مګر دا نه ده معلومه چې هلته به خپل کوم شخصیت غوره کوو. آیا ته به دا غواړې چې دغه اوسنی شخصیت در سره وي که د زلمیتوب یا د کوچنیتوب د دورې شخصیت؟ موږ ته دا هم نه ده معلومه چې زموږ د بدو کارونو سزا به زموږ کوم شخصیت ویني. هغه به دغه مورس ویني او که 80 کلونه اوښتی دی هغه 20 کلن مورس به وي چې بل شخصیت درلود. په رښتیا چې موږ تر اوسه نه یو پوه شوي چې په څه صورت به د خدای حضور ته وړاندې کیږو، سپینګیري به یو که ځوانان او که ماشومان. میټرلینګ ستاسو فکر چې هر څه وي تاسو هماغه یاست. هیڅ امکان نه لري چې څوک له خپل فکره لوی شي یا د خپل فکر له حدودو څخه تجاوز وکړي. میټرلینګ که طبابت ترقي وکړي، ښایي چې یو ورځ طبابت دومره ترقي وکړي چې طبیبان د سړي زړه، سږي او نور زاړه له کاره وتلي شیان بدل کړي او د سر په کوپړۍ کې هم نور مغز واچوي. هر کله چې زاړه مغز بدل شي نو طبعا دغه حافظه هم نه پاتې کېږي چې د تیر ژوند پوهه او معلومات، کینه او مینه یا نور خاطرات پکې ساتلي دي. چې دا حافظه لاړه شي هغه شخصیت هم درومي چې له دغه حافظې سره ټینګ تعلق لري. په دغه صورت کې بیا څوک خپل ځان نشي پیژندلی او په دې نه پوهېږي چې زه څوک یم. یعنې د ده او د یو مړي ترمنځ به څه فرق نه وي، مګر څېره او تنه به یې په کوڅو
او بازارو کې حرکت کوي. دا زیان چې د مغزو له بدلون څخه سړي ته رسیږي د مرګ او مړینې له زیانه کم نه دی. دغه جسد چې وروسته تر دې دلته او هلته ګرځي هغه پخوانی سړی نه دی بل څوک دی. هر تندر چې په ده پرېوځي په هغه پخواني شخصیت پورې څه تعلق نه لري بلکې په یو بل ناشنا سړي پورې ربط پیدا کوي. مټرلینګ. څه غواړئ؟ که پاک خدای له تاسو نه پوښتنه وکړي چې څه غواړئ تاسو به په ځواب کې څه ووایاست؟ آیا داسې ژوند به وغواړئ چې تل تر تله وي او هیڅ سړښت او هیڅ راز بدبختي هیڅ تغییر پکې نه وي؟ دغسې ژوند خو عیناً د هغه غټ کاڼي حال ته ورته دی چې په میلیونونو کاله په یو ځای پروت وي او هیڅ تغییر او تحول پکې نه راځي. زه یقین لرم چې که تاسې د جاویداني عمر په حقیقت پوه شئ هیڅکله به یې له خدایه ونه غواړئ. جاویداني سعادت هم د جاویداني عمر په شان دی. په بل عبارت جاویداني بدبختی ده. مټرلینګ. پوه او ناپوه. دا چې پوه او ناپوه یو د بل په ژبه نه پوهیږي سبب یې دا ده چې پوهه په هغه څه شي بدلیږي چې دی پرې پوه شوی ده. دی هغه څه ناپوه ته نشي ویلی چې د ده په زړه کې ځای لري. که تاسې یو ورځ د جهان په اسرارو پوه شئ په خپله به هماغه اسرار شئ او ما ته به د خپل زړه خبرې نشئ کولی. مټرلینګ. لیونی. ما ته وایي ته هم لیونی شوی لکه ځینې فیلسوفان چې په اخر عمر کې لیونیان کیږي او چټیات وایي. ښایي چې زه لیونتوب قبول کړم ځکه چې تر اوسه پورې لا د لیونتوب او هوښیارۍ ترمنځ عقلاني تفاوت نه دی موجود. مګر تاسو چې هوښیاران یاست فکر وکړئ چې څه وایي. مټرلینګ. مرګ. که مرګ په دنیا کې نه وی هیچا به د ژوندانه درانه بار ته غاړه نه وی ایښې. همدغه د مرګ ویره ده چې موږ ژوند کوو او د دغه ډار په وجه تر زړښت پورې د ژوندانه پیټې په اوږو وړو. مټرلینګ. روح. کله ما نه پوښتنه وکړي چې روح څه شی دی زه تاسو ته څه ځواب نشم ویلی مګر له تاسو نه به پوښتنه وکړم چې جسم څه شی دی. هر کله که موږ جسم یا ماده وپېژنو د روح په پېژندلو به هم بریالي شو. مګر اوس چې یو هم نه پېژنو باید په دې باندې ځان خوشحاله کړو چې روح د جسم حرکت دی او جسم د روح شکل او صورت دی. مټرلینګ. افلاطون. که د یونان افلاطون څه د پاسه 2000 کاله پس موږ ته راشي موږ به کومه موضوع درته وړاندې کړو چې د ده د توجه وړ وي او دی څه قدر ته حیران کړي. په اخلاقي اجتماعي او سیاسي لحاظ که موږ مریتوب لغوه کړی دی خو څو ډوله بل راز غلامي پیدا شوې ده چې هغه ځای ډک کړی دی. موږ کوم نوی شی نه لرو چې هغه ته یې وړاندې کړو. زموږ سیاسي اجتماعي او اخلاقي دروغ د هغه لپاره کوم نوی مضمون نه دی او اوسنی سلوک هغه ته څه نویتوب نه لري. په فزیک، شیمي، ژوند پیژندنه، طبابت او جراحي کې چې څه کشفیات شوي دي په اول کې به دی په تعجب کې واچوي مګر د دې لامل چې هغه ډیر مشګاب او ځیر کېدونکی دی ډیر ژر به پوه شي چې زموږ کشفیاتو د روح لپاره کومه نوې غذا نه ده پیدا کړې او د اسرارو له مخې پرده نه ده پورته شوې. څه شی چې د هغه پوره توجه ځان ته راګرځولی شي هغه بې سیمه موجونه دي چې په یو شیبه کې هر ځای ته غږ رسوي. ممکنه ده چې دغه شی د ارتباط له هغو اسرارو سره پیدا کړي شي په مبهم ډول خپلو کتابونو کې ورته اشاره کړې ده. په هر حال کوم د توجه وړ شی چې په 2000 کالو کې مونږ کشف کړی دی همدغه دی چې د علت په ادراک کې لا نه یو موفق شوي او دا نه ده معلومه چې 2000 کاله وروسته به د توجه وړ شی څه شی کشف کړو. مټرلینګ. زمونږ پوهه. موږ د پولادو په یو تړلې خونه کې ژوند کوو چې 2 وړکي سوري لري او بس. له یو سوري نه لږ غوندې رڼا راځي او له بل نه لږ غوندې اواز راننوځي. موږ له همدغه 2 سوریو څخه د جهان اوضاع معلوموو او همدغه وجه ده چې بې له رڼا او بې له غږه په نور څه نه پوهیږو. مټرلینګ. بدې خبرې. بدې او ناوړه خبرې چې زیان او ضرر لري ډېرې ژر خپرېږي. ښې او حسابي خبرې چې پایده پکې وي ژر نه خپرېږي. هو، بدې او ناکاره خبرې لکه تلونکي او خپرونکي ناروغۍ له یو نه بل
او له بل نه بل ته ځي. ښې خبرې لکه صحت او روغتیا له یو بل نه بل ته نه درومي. میټرلینګ. انساني سلوک. انسان باید هغه مینه چې له نورو سره کوي له ډیر لوړ ځایه واخلي او په ډیر لوړ همت له نورو سره وشلیږي، تر څو چې ممکنه ده خلقو ته د عشق په نظر ګوري نه، ښایي چې د خپل ترحم او شفقت سیوري په چا باندې وغورځوي، تر څو چې د عدالت له مخې چاته څه ورکولی شي، نه ښایي چې د احسان له مخې چاته څه وبخي، تر څو چې د چا احترام کولی شي، نه ښایي چې د هغه دلجویي او دلداري وکړي. میټرلینګ. انساني کمال. هغه لوی کمال چې د تحول او تکامل په لاره کې د ژوندیو شیانو په برخه رسېدلی دی، قلبي عواطف دي چې په انسان کې لیدلی شي. که څوک غواړي چې له حیواناتو نه لرې وي، باید دغه عواطف چې رحم، مروت، کرم، شجاعت او نوع پرستی ده په ځان کې وروزي. ډاروین. د فکر روزنه. څه شی ده چې په بشر کې ژور فکرونه روزي؟ علم او پوهه نه ده، کار نه ده، د عواطفو او احساساتو هیجان نه ده، یوازې رنس او مشقت ده چې د انسان په فکر کې ژوروالی پیدا کوي او ښایي چې د همدې له امله په دنیا کې غمونه او رنځونه ډیر شوي وي. هیڅ ښکلیتوب. کله چې ښکلیتوب د دعوی لپاره راولاړ شي، د هر ناطق ژبه کلی کېږي. شکسپیر. ښایست. ښایست هغه میلمه ده چې په هر کور کې قدر او عزت لري. ګوټه. سیاستمدار. که یو سیاستمدار جنایت وکړي، ښایي چې عفوه شي، مګر که د خپ مرتکب شي نو د عفوې وړ نه دی. بیسمارک. غولول. ټول تر یو وخته غولیږي، ځینې د همیشه لپاره هم غولولی شي، مګر ټول د همیشه لپاره نه غولیږي. ابراهیم لینکلن. فکر په شعر کې. فکر باید په شعر کې داسې پټ وي لکه غذایي خاصیت چې په میوه کې پټ دی. میوه هم غذا ده، مګر لذیذه، چې د خوړلو په وخت کې له لذته بل شي احساس نه کوو، خو بدن ترېنه غذایي ماده اخلي او دغه غیر محسوسه غذا په لذت کې پټه ده. پل والري. بدبختی او شعر. د بدې ورځې خاوندان د مصیبت او ناکامي په وخت کې شعر ته مخه کوي او څه چې دوی له رنځ او غم نه زده کړي وي په اشعارو کې نورو ته وړاندې کوي. شللی. عشق او سعادت. هغه څوک چې ډېر نیکبخته دی چې خدای ورته داسې زړه ورکړی دی، د عشق او سوزوګداز لایق دی. چا چې د عالم اوضاع او د انسان زړه د عشق په دومخیزه هنداره کې نه دی لیدلی، هغه هیڅ حقیقت نه دی لیدلی او په هیڅ نه دی پوه شوی. هوګو. پوهه او عشق. پوهه د عقل په غېږ کې پرورش نه مومي، بلکې د عشق په لمن کې وده کوي. د پوهې نیالګی باید د عشق په ګلدان کې وکرل شي او د احساساتو په اوبو ابیاري شي. میټرلینګ. ښوونځی. د علم او پوهې هر ښوونځی چې پرانستل کېږي، د زندان دروازه تړل کېږي. هوګو. د فکر پانګه. د فکر او پوهې ټوله پانګه باید یو روحي او اخلاقي عظمت ته تسلیم شي. میټرلینګ. معرفت. معرفت هغه شی ده چې وروسته د هر څه له لوستلو او د هر څه له هیرولو نه په دماغ کې پاتې کېږي. اډوارډ هریو. علم او علما. علم له خطا څخه خلاص دی، مګر عالم تل په خطا کې وي. اناتول فرانس. ځان ښودل. یا ځان هغه څه وښایه چې یې، یا هغه شان اوسه چې ځان ښیې. بایزید بستامي. د ښه کار علت. که زموږ د ښو کارونو علت او سبب څرګند شي، ډېر کسان به په خپلو ښو کارونو خړ او خجل شي. ریواردل. تاج او قلم. تر څو چې د ادب قلم زما په لاس کې دی، هیڅ کله به ونه وایم چې ولې مې شاهي تاج په سر باندې نشته. ولټر. مطبوعات او تاریخ.
مطبوعات د اوسنی تاریخ اساس او بنیاد دی. موږ باید خپل تاریخ مشوش نه کړو. څوک چې د مطبوعاتو ازادي محدودوي د وطن او ملت تاریخ ته زیان رسوي. پوانکاره حکومت او روزنامه. کله ما نه پوښتنه وکړه چې په وطن کې بې روزنامې حکومت وي که بې حکومته روزنامه، زه به هر ګوره دوهمه خبره غوره کړم. جیبرسن. د ځان سعادت. که یوازې خپل سعادت وغواړو څه ګرانه خبره نه ده، مګر موږ غواړو چې له نورو نه زیات مسعود شو، او دا کار ډیر مشکل دی ځکه چې نور هغومره مسعود نه دي لکه چې موږ یې تصور کوو. نتسکوی. ځان مسعود ګڼل. یوازې دا کافي نه ده چې د سعادت خاوندان شو، بلکې په دې پوهېدل پکار دي چې موږ د سعادت خاوندان یو. میټرلینګ. اجبار او اختیار. څومره چې د وجود مرتبه او درجه لوړیږي هغومره اجبار کمیږي او اختیار زیاتیږي. همدغه سبب ده چې د کاڼي مجبوریت له بوټي او نیالګي نه زیات دی او حیوانات له نباتاتو نه هم زیات اختیار لري. انسان بیا له حیوان څخه هم پورته دی او ډیر اختیار لري. بوترو. عقل او زړه. عقل د زړه په خواخه کار کوي او زړه ته ګوري. هغه څه چې زړه نه غواړي عقل پکې لار نشي پیدا کولی. یعنی زړه په سر باندې حکومت کوي او سر په زړه حاکمیت نه لري. شوپنهاور. کینه او مینه. کینه او مینه د نفسي احوالو او کیفیتو له اختلافه پیدا کیږي او په عقل پورې ساړه نه لري. شوپنهاور. احتمالي مصیبت. هر څه په خوا له وخته په نظر کې نیول او لري کتل ښه کار دی، مګر د سبا ورځې په احتمالي مصیبت نن غمجن کېدل ښه کار نه دی. د دې نه چې په هوا کې ځان ته زندان جوړوو ولې یو ښه قصر نه جوړوو. لیاقت لرل. لیاقت لرل او کوم ځای ته نه رسېدل له بې لیاقته رسېدلو نه ښه دي. شهامت. که بوتان مات کړي کوم ستر کار دی نه دی کړی. حقیقي شهامت دا ده چې په خپل ځان کې د بت پرستۍ خوی ورک کړي. نیچی. لوی خلک. لوی خلک لکه سیندونه خپل هدف ته بې لارې درومي او د دوی شهامت همدغه ده چې له ګرانو او پر پیچه لارو څخه نه ډارېږي. نیچی. اجتماع. په اجتماع کې داخل شه ځکه چې په جمعیت کې سړی سیقل کیږي او ټینګیږي. یوازیتوب سړی ملایم کوي او پاسیدوي. نیچی. د جنگ اساس. د غلیم غولول د جنگ اساس دی ځکه زما هغه پټه زغره چې ما اغوستې ده د ګیدړې پوټکی دی. نیچی. نجیبه غریزه. هغه غریزه چې له ټولو غرایزو نه نجیبه ده، نجابت یې په ډېر احتیاط زیاته وه. یعنی په هر کیلو محبت چې له نورو سره یې لري 1 ګرام نفرت له ځان سره زیات کړه. نیچی. شهرت او شرافت. که په افتخار او شهرت پسې ګرځې نو زما بنده مه هېروه. که په افتخار او شهرت پسې ګرځې نو زما پند مه هېروه. هغه دا چې له شرافت نه لاس واخله. نیچه. هدیه قبلول. زه د هغه چا له خوشبختۍ نه خبر نه یم چې د خلقو له لاسه هدیه قبلوي، ځکه چې له ما سره دا عقیده موجوده ده چې له هدیې قبلولو نه غلا ښه ده. نیچه. هیرول. هر څه هیر کړه، هر څه هیر کړه. هیرول ډیر لوی هنر دی. هغه درون بار چې له تا سره دی له ځانه وغورځوه. که غواړې چې والوځي، که ارزو لري چې له لوړو او هسکو څوکو سره اشنا شي، درانه او سنګین شیان سیند ته وغورځوه. دغه د سیند هله ژر شه، خپل ځان سیند ته وغورځوه. د هیرولو هنر ډیر لوی هنر دی. نیچه. ځان غوښتنه. خودخواهي او ځان غوښتنه په مطلق ډول له ژوند سره موافقت نه کوي. یوازې ځان غوښتل په حقیقت کې ځان محدود کول او له ځانه څه کمول دي. که جود او پیز نه وي ژوند نشته.
په حقیقت کې بشپړه او کامله خودخواهي په پوره غیر خواهي کې پټه ده او اخلاق هیڅ کله انفرادي کېدی نشي. ژان ماری کویو. مقررات: په دغه غنو لیکنو کې چې علم او پوهه ډیره زیاته ښیي څه وینئ؟ په دغه غنو لیکنو کې چې علم او پوهه ډیره زیاته ښیي څه وینئ؟ سترګې وغړوئ او ښه وګورئ چې غیر له مقرراتو نور څه وینئ. آیا دا ټولې خبرې چې په یو قسم موضوعاتو کې اورئ بې د ثبت او انشان له تنو او بې د شواهدو او مثالونو له رنګینۍ یا د چاپ له ښکلیتوبه نور څه لري؟ د دې خبرو حقیقي تاثیر، عمق او ارزښت همدغه ده چې په راز راز پیریو کې بیا بیا ویل کیږي او له یوې مخه په بل مخ اوړي. نو په دغه ظاهري صورت کې فقر او لوږه پټه ده او په دغه روژه کې د مړښت احساس کیږي. بیکن: نیکی په سترګو کې د لیدلو قوه یوازې نه ده کافي. که زموږ سترګې بینا هم وي او په اشیاو کې رنګونه هم موجود وي، بیا هم رڼا ته محتاج یو او په تورتم کې څه نشو لیدلی. همدغه رڼا ده چې د لیدلو قوه له اشیاو سره مربوطه وي او د دې باعث ګرځي چې موږ څه ووینو. لمر په خپله د لیدو قوه نه ده، د لیدو وسیله ده. د همدغې وسیلې له برکته موږ د بینایي احساس کوو. ته په دې پوه شه چې لمر د نیکۍ ثمره ده او نیکۍ سره شباهت لري. هماغه نسبت چې په لیدلي جهان کې د بینایي قوت له لیدلو شیانو سره لري، د ادراک په جهان کې د فهم قوه هم له هغو شیانو سره لري چې د پوهېدلو وړ دي. څنګه چې په تیارو کې څه نه لیدل کېږي او سترګې رڼا ته اړ دي، روح هم هغه څه نه ویني چې د حقیقت رڼا پرې نه وي پرېوتې. څه شی چې د معرفت وړ شیان په حقیقت پورې مربوطوي او روح ته د پوهېدو استعداد ورکوي، د نیکۍ تصور دی چې د علم قوه له لمر سره مشابه وکړي، مګر که لمر یې ګڼي نو لوی اشتباه کوي. همدارنګه د ادراک په علم کې انسان حق لري چې علم او حقیقت د نیکۍ نظیر وګڼي، مګر که عین نیکي ګڼي دا هم اشتباه ده، ځکه چې د نیکۍ مقام له دې نه ډیر پورته دی. لمر لیدل شوو شیانو ته یوازې د لیدل کېدو قابلیت نه بخي، بلکې په پیدایښت او نشو نما کې هم تاثیر لري او غذا ورکوي. همدغه شان د پوهېدلو وړ شیان له نیکۍ نه یوازې همدغه استفاده نه کوي چې د پوهېدلو وړ وګرځي، بلکې په ماهیت او پیدایښت کې هم دخل لري. افلاطون. د طبیعت قوانین. د طبیعت قوانین واجب او ضروری نه دي. د جهان اصل او اساس تغییر او حرکت دی. هر کله چې دغه تغییر مقرر شي نو عادت وګرځي او د قانون نوم پیدا کړي. د یو خړ اوبه په اول کې یو معینه مجرا نه لري او د خپل جریان په وسیله ځان ته لاره او مجرا پیدا کوي. وروسته بیا دغه مجرا د اوبو د سیر او حرکت قاعده او قانون بلل کېږي. ډېر امکان لري چې دغه مجرا بدله شي او یو بله مجرا ورته پیدا شي. په همدغه لحاظ د طبیعت چارې د یو معین او ضروري قانون تابع نشي ګڼلی. بونرو. انساني تکلیف. ښه نیت او نیکه اراده د خیر او نیکۍ مبدا ده. نیکه اراده او ښه نیت دا ده چې انسان خپل تکلیف وپېژني او پیروي وکړي. تکلیف باید خاص د تکلیف لپاره په ځای کړی شي، یعنی د ګټې او زیان لحاظ پکې نه وي. تکلیف هغه عمل ده چې د یوې کلي قاعدې مطابقت لپاره وي او محض د قانون په احترام اجرا شي. هغه څوک چې یو کار د قانون لپاره کوي او هغه چې کار له قانون سره موافقت وي یو راز نه دی. د دوهم سړي عمل ته مشروع ویلی شو، مګر خیر او اخلاقی عمل ورته نشو ویلی. د دې لپاره چې د یو سړي کار اخلاقی ارزښت پیدا کړي، یوازې دا کافي نه ده چې عمل له تکلیف سره موافق وي، بلکې دا لازمه ده چې د تکلیف لپاره وي. ډېر امکان لري چې یو کار ښه وي مګر اخلاقی نه وي، لکه د یو سوداګر صداقت او راستی چې د تجارتي منفعت او اعتبار په خاولو لپاره وي، نه د تکلیف لپاره. د ځان ساتنه له تکلیف سره موافق کار دی، مګر د دې له امله چې طبیعت ورته میلان لري،
اخلاقي عمل ورته نشو ویلی. هغه څوک چې ډیر زړه سواندی وي او د رقت په وجه له چا سره احسان کوي ښه کوي، مګر اخلاقي عمل نه اجرا کوي. که همدغه سړی له خلقو نه جفا وویني زړه به سخت شي او له احسانه به لاس واخلي، مګر که څوک له خلقو نه جفاګانې وویني او د تکلیف په ځای کولو لپاره احسان کوي هغه یو اخلاقي عمل اجرا کوي. کانت. ژوند زما په نظر کې غوښتل دي او هر غوښتنه له یو احتیاج یا محرومیت څخه پیدا کیږي. یعنی لغم او درد څخه که د یو سړي هر ارزو په اسانه او سمدلاسه حاصل شي کسالت ورته پیدا کیږي چې له رنځ او غم نه لوی مصیبت دی. د انسان ژوند همیشه د غم او کسالت ترمنځ واقع دی. سړی چې هر څومره له غم څخه لرې شي هغومره کسالت ته نږدې شي. په هر اندازه چې موږ له کسالت نه ځان وساتو په هماغه اندازه له غم سره قرابت پیدا کوو. دا دوه آفتونه یو د بل ضد دي. که انسان له یو څخه خلاص شي د بل په منګولو کې لویږي. څنګه چې غم او رنځ له احتیاج او محرومیت څخه پیدا کیږي کسالت له راحت او رفاحت څخه پیدا کیږي. هر چیرته خواران او غریبان له احتیاج او محرومیت سره په جګړه اخته دي او بډایان له کسالت سره په مجادله کې دي. همدغه کسالت دی چې د عیش او راحت خاوندان په ښکار او قمار په افینو او نورو نشو مشغول کړي او مجبور کړي دي، یا د دوی مخه تزییناتو او تجمل ته ګرځولې ده. د انسان استعداد او قوت دا غواړي چې احتیاج او محرومیت لرې کړي او د ژوند په جګړه کې په کار ولویږي. نو کله چې احتیاج او محرومیت له منځه لاړ شي او په دغه مبارزه کې معطلي راشي دغه عاطل قوت په خپله یو موند پیټی شي او انسان مجبور کاندي چې بهوده صرف کړي او له کسالت څخه ځان وژغوري. کارلوس د بډایانو بدبختي داسې بیانوي: یو د دې لپاره چې له کسالت نه وتښتي خپله ښایسته ماڼۍ پرېږدي او په تفریح پسې یوه خوا او بله خوا منډې وهي. بل په ډېره بیړه له خپلې ښځې او اولادونو څخه چیرته لرې درومي مګر مقصد ته نه رسیږي او بیرته له هماغه دښمن یعنې کسالت سره بیا کور ته رسي او چاره ترېنه ورکوي. شوپنهاور. هیرول. هغه څوک چې څه نشي هیرولی ښه سړی نه دی. څوک چې همیشه د بل د ملامتۍ خاطره له ځان سره ساتي د ښه زړه خاوند نه دی. حکمت او سعادت. ارسطو وایي حکیم او عاقل هغه څوک دی چې خپل غمونه او دردونه لرې کړي، نه دا چې په ډیرو لذتونو پسې هڅه وکړي. زه هم د حکمت ډیره ټینګه او قوي پایه همدغه ګڼم چې سړی له غمونو او دردونو څخه وتښتي، نه دا چې په لذت پسې منډه واخلي. یعنی سعادت په هغه تیښته کې دی نه په دغه شتاب کې. هغه کسان ډیر غولیدلي دي چې ارزوګانو ته رسیدل سعادت ګڼي، ځکه چې له ارزوګانو سره وداع کول او بېنیازۍ ته رسیدل سعادت دی. هر څومره چې د خواهشاتو ته سپکوي انسان هغومره سعادت ته نږدې وي. که حقیقت ته وګورو یو روغ او جوړ فقیر له یو رنځورغاړي بډای څخه ډیر نیکبخته دی. سقراط وایي ډیر کسان دي چې نه جواهر لري نه سره او سپین، نه ډیر ښه لباس په غاړه کې شته، نه په لوړو ماڼیو او ښو قصرونو کې استوګنه لري، مګر سره له دې له بډایانو نه خوشحاله ژوند کوي. شکسپیر وایي ځینې کسان لکه توتیان داسې دي چې د خندا یوه وړه منظره وویني خوله یې له خندا نه راټولیږي. ځینې نور داسې غمجن دي چې هیڅ راز مسخرې او د خندا نندارې نشي خندولی. دا زموږ خپل خوی او طبیعت ده چې زموږ د ژوند او سعادت اساس ګڼل کیږي. موږ باید د سعادت توم نه په ځان کې ولټو او په دې پوه شو چې د هر چا نیکبختي په خپله په ده پورې مربوطه ده. په ځان باندې اتکا او نورو ته نه متوسل کېده له ډېرو قیدونو او احتیاجاتو څخه ځان خلاصول او خپل ازادي زیاتول سعادت دی. هغه څوک چې په باطن کې غني دی له خارجي جهان څخه یو منفي هدیه غواړي او بس چې هغه فراغت دی. د هغه مهمه ارزو دا ده چې
له خلقو نه لرې او په څنګ وي چې په دغه وسیله له ځانه استفاده وکړي شي. لوی خلک له هر څه نه فراغت خوښوي او خپلې ازادۍ ته ډیره توجه لري، یعنی همدغه سعادت ګڼي. ارسطو وایي سعادت په فراغت او ازادۍ کې دی. سقراط هم ازادۍ او فراغت ستر نعمت ګڼلی دی. څومره چې د یو سړي فکري او عقلي پانګه زیاتیږي، هغومره تعلق له دنیا نه او د دنیا له خلقو څخه کمیږي. هغه بیا خپل سعادت د دنیا په نعمتونو کې نه لټوي، بلکې له معنوي لذتونو څخه خوند اخلي او حقیقي سعادت ته رسیږي. شوپنهاور. انشا. د هر لیکونکي انشا د هغه د فکر آینه ده. که غواړي چې د یو لیکونکي حقیقي ارزښت ځان ته معلوم کړي، دې ته مه ګوري چې د څه موضوع کې فکر کړی دی یا د ده د فکر محصول څه شی دی. د یو مؤلف او لیکونکي د مقام پیژندلو لپاره همدغه کافي ده چې موږ پوه شو چې د څه راز فکر کړی دی او د فکر کولو طرز څنګه دی. د هر لیکونکي انشا لکه خمیره داسې ده چې مختلف شکلونه او صورتونه قبلوي، مګر دا صورتونه که هر څومره مختلف وي بیا هم خمیره یوه ده. شوپنهاور. مطالعه او تفکر. څنګه چې ډیره زیاته مطالعه فکر وسعت او ودې ته نه پرېږدي، ډیر لیکل او ډیر لوستل هم د حقایقو د معرفت مخه نیسي. د دنیا ډیره لویه کتابخانه چې بې نظمه او بې ترتیبه وي، هغه ارزښت نه لري چې یو کوچنی منظمه کتابخانه یې لري. همدغه راز ډیره زیاته پوهه چې په ذهن او دماغ کې ښه هضم شوي نه وي، له هغو لږو معلوماتو نه لږ قیمت لري چې په جزئیاتو یې ډیر غور او دقت نه وي شوی. په حقایقو باندې سړی هغه وخت پوهېدلی شي چې د عالیت په قانون پوه شي او په جزئیاتو کې مطالعه ولري. څنګه چې انسان مطالعې ته ضرورت لري، تفکر ته یې هم لري. مطالعه او تفکر د انسان په ذهن کې دوه متضاد تاثیرونه لري چې که یو زیات شي هغه بل کمیږي. مطالعه د سړي ذهن د هغو افکارو او عقایدو له تاثیر لاندې راولي چې ممکنه ده د انسان له ذاتي احتیاجاتو سره مخالفت ولري. آزاد فکر یعنی دغه طبیعي سیر او حرکت تعقیب چې محیط او ضروري مسایل د انسان په ذهن کې پیدا کوي. د مطالعې په شان څه خاص شی په ذهن کې موجود نه وي، بلکې د فکر کولو توم نه ذهن ته سپاري. همدغه سبب ده چې ډیره زیاته مطالعه د شخصي فکر د پرورش مخه نیسي او سړی څه قدر ساتي او ناپوه کوي. علما او پوهان هماغه کسان دي چې ډیر کتابونه لوستي دي، مګر نوابه او د فکر خوندان چې د انساني مدنیت لارښوونکي دي او د بشریت قافله د ترقۍ خواته بیایي، هغه کسان دي چې د جهان په کتاب کې غور کړی دی او د نورو په خبرو خپل فکر نه دی بایللی. اوپنهاور. خوی او خصلت. د انسان خوی هیڅ کله تغییر نه کوي. هو، سړی په زلمیتوب او زړښت کې هماغه ده چې په کوچنیتوب کې و. د ده ډېر لوی هنر دا ده چې کله کله پریبنده یعنی غولونکی صورت اختیاروي او د افسون نقاب په خپل مخ غوړوي. که غواړي چې دغه حقیقت د تجربې له مخې ځان ته معلوم کړي، نو د هغه اشنا او ملګري په حرکاتو او رفتار کې ښه دقت وکړئ چې ډېر کلونه ترنه بیل شوي یاست. وروسته له دغه غور او دقت څخه به دا ومنئ چې د ده خوی او خصلت هیڅ تغییر نه دی کړی او هماغه شی دی چې د مخه و. ځینې کسان په ظاهره انکار کوي او دا خبره نه مني، مګر په باطن کې پوره باور لري چې د انسان خوی او خصلت تغییر نه قبلوي. همدغه سبب ده چې څوک له چا نه څه ټګي برګي وویني، په هغه باندې بیا اعتماد نه کوي. که څوک د چا په نظر یو ځل ښه ورغی، د هغه په باب هم خپله نظریه نه بدلوي. د انسان خوی او خصلت فطري شی دی او همدغه د لوړوالي معیار دی. که څوک د فطرت په لحاظ لوی نه وي، نو واړه اشخاص په مصنوعي وسایلو نه لویږي. شوپنهاور. دوستانه مناسبت. سړی د ځوانۍ په وخت کې دا فکر کوي چې د انسانانو مناسبات په یو ښه اساس او په حقیقي اصولو ولاړ دي، مګر کله چې د ژوندانه یو څه مراحل طی کړي، نو بیا پوه شي چې بشري مناسبات
بې له شخصي ګټې په بل شي نه دی ولاړ. هر څوک چې ډیر مال لري او د لوړ مقام خاوند دی هغه په خلکو کې محبوب او محترم دی. هغه بل چې د ښه نیت او ښو احساناتو خاوند دی مګر په دوستۍ کې څه ګټه نشته، څوک ورسره مینه نه لري. هغه دوستي او هغه مینه چې شخصي ګټه او پټ مقاصد پکې نه وي دلته ډیره لږه ده او له لږو خلقو سره ده. شوپنهاور. بدي او ضرر. څومره چې لوړ او عالی مبادی په یو بد سړي کې فاسد شوی دی په ځناور کې هومره نه دی فاسد. بدي په هغه شي کې لږه ده چې د ابتکار مبدا پکې نشته، ځکه چې د ابتکار مبدا ده. بدي زیاتوي او ضرر ډیروي. د یو ظالم انسان ضرر زر ځله ډیر مضر حیوان له ضرر نه زیات دی، لکه چې د یو جماعت ضرر له حیوان نه لږ دی او ظالم له ظلم نه ډیر بد دی. ارسطو. اشتباه. څوک چې دا فکر کوي چې پوهه او فضیلت د سړي قیمت او مقام په جامع کې لوړوي ډیره لوی اشتباه کوي، ځکه چې دغه شی بالعکس کینه او دښمنی پیدا کوي، نه مینه او محبت. د علم او فضل اظهار بل شی نه دی، د نورو د نادانۍ تایید دی. څنګه چې ثروت او مقام د سړي قیمت په جامع کې لوړوي، علم او عقل د نورو د کینې او نفرت موجب ګرځي. پوهان او هوښیاران د خلقو مینه او محبت نشي جلبولی، بلکې بدبینی او تمسخر ځان ته جلبوي. شوپنهاور. افتخار. هغه افتخار چې لکه د څېړۍ ونه په ډیر وخت کې وده کوي او غټیږي، دوام او پایښت هم ډیر وي. هغه بل افتخار چې لکه د پسرلي بوټی ژر پیدا کیږي او ژر لویږي، له یو فصل نه زیات دوام نه لري او ډیر ژر له منځه ځي. د هنر خاوند چې له ابدیت نه هر څومره زیاته استفاده وکړي، یعنی په ټول انسانیت پورې تعلق ولري، هماغومره له خپل عصر څخه پردی وي. دا ځکه چې دغه اثر دغه په عصر پورې اختصاص نه لري، بلکې د بشر د تاریخ یو جز وي. د همدې له امله معاصرین ورته ښه نه ګوري، بلکې بالعکس په هغو کتابونو پسې هڅه کوي چې ورځني مسایل پکې وي. شوپنهاور. غضب او شهوت. هغه بې عدالتي چې په غضب کې وي له هغې بې عدالتۍ نه ښه ده چې په شهوت کې وي، یعنی د غضبي قوې افراط د شهواني قوې له افراط څخه ښه دی. قهر او غضب د عقل غږ پوره نشي اورېدلی، او داسې مثال لري لکه چې یو نوکر د خپل بادار امر لږ غوندې واوري او د تعمیل لپاره منډه واخلي، یعنی امر ته تر اخره غوږ کېنږدي او په کار پسې وځغلي. مګر شهوت د عقل یا حس په یو اشاره د خوند او لذت په لوري هڅه کوي او امر ته هیڅ نه ګوري. د غضب خاوند مکار نه دی او غضب هم مکرجن نه دی. مکر له شهوت سره تړلی دی او د شهوت کار دی. همدغه سبب ده چې د غضب په ډیروالي کې دومره رسوایی نشته لکه چې د شهوت په ډیروالي کې شته. ارسطو. دوستی. دوستی یوازې یو ضروري امر نه دی، بلکې یو ډیره شریفه او ابرومنده عاطفه هم ده. ځینې وایي چې دوستی یو ډول مشابهت دی او هماغه اشخاص یو د بل دوستان وي چې یو له بله مشابهت لري. د همدې له امله باز له باز سره او کوتره له کوترې سره الوزي. ځینې نور په دې عقیده دي چې که دوه تنه یو کار او یو پیشه لري نو هغه هیڅکله نشي دوستان کېدلی. څوک چې د فطرت په قوانینو استناد کوي لکه اورپیډس، هغه وایي د وچې ځمکې باران خوښ دی او باراني وریځې دا غواړي چې په ځمکه باران ووروي. هراکلیتس په دې فکر ده چې ضدیت د نږدې کېدو موجب دی او ډیر ښه موافقتونه له مخالفتونو څخه پیدا دي. دا خبرې به پرېږدو او دا به وایي چې د دوستۍ موضوع څه شی دی. خیر که لذت که منفعت. هغه کسان حقیقي دوستان نه دي چې د منفعت لپاره دوستی کوي او په ګټه مین دي. د دوی دوستی به تر هماغه وخته وي چې له بله ګټه کوي او د ګټې امید موجود وي. د چا دوستی چې په لذت بنا ده او په خوند پسې ګرځي هغه هم له حقیقي دوستۍ نه خبر نه دی. د هغه دوستی هم بې بنیاده ده، ځکه چې لذت هم لکه منفعت بې ثباته ده او ژر ژر بدلیږي. په دې دواړو دوستیو کې دوست بلذات مقصود نه دی، بلکې
لذت یا منفعت اصلي مقصد دی. پوره او حقیقي دوستي هغه ده چې د ښو خلکو ترمنځ پیدا کیږي او په ښوالي بنا ده. هغه خلک چې د خیر خاوندان دي او د بل خیر غواړي، مینه یو له بله ذاتي او حقیقي ده. دا دوستي په خیر او فضیلت بنا ده او پایه یې ډیره ټینګه ده. دوست هغه ده چې د دوست خیر غواړي او خیر ورسوي. په دوستۍ کې دا شرط ده چې یو له بله له عواطفو ډک احساسات ولري او دا احساسات او عواطف دواړه خواو ته معلوم وي. په دوستۍ کې آمیزش او الفت ناسته ولاړه ضروري ده. دوستۍ د مساوات په اساس ټینګیږي چې هر یو د بل حق ادا کړي او هر یو د بل محب وي. ډیر خلک دا غواړي چې د نورو محبوب شي او په خپله د هیچ چا محب نه وي. په همدغه وجه خپل متملقین په ځان راغونډوي مګر دوستان نشي پیدا کولی. متملق هماغه دی چې خپل ځان ټیټ کړي یا لږ تر لږه خپل دوست ته دا ښیي چې زه په تا دومره نه یم ګران لکه چې ته پر ما ګران یې، ځکه دغسې کسانو ته دوستان نشو ویلی. دوستۍ هغه مینه ده چې له دوست څخه بیرته انعکاس کوي او له یوې خوا نه نه وي. همدغه سبب ده چې د انسان مینه له سرو او سپینو سره یا له ښو جامو او ښو خوراکونو سره دوستي نه ده، ځکه چې له یوې خوا ده او بیرته انعکاس نه کوي. په دوستۍ کې مقابله بالمثل پکار ده او بې مساوته دوستي نه ده. مینه له یوې خوا پیدا کېدی شي مګر دوستي له یوه طرفه هیڅکله نه وي. دوستۍ که د لذت یا منفعت په اثر وي، کېدی شي چې بد خلک له بدو خلکو سره یا ښه اشخاص له بدو کسانو سره دوستان شي. مګر که خیر او فضیلت د دوستۍ اساس وي نو د ښو او بدو ترمنځ دوستي نه پیدا کېږي. حقیقي دوستي هماغه ده چې د نیکانو او ښو خلکو په پاکو زړونو کې ځای لري او په خیر او فضیلت بنا ده. ارسطو. ښکلا یو منطقي قضیه ده چې صغرا یې سترګې دي او کبرا یې زړه دی، نتیجه یې عشق دی. سقراط. وحشي او مدني انسان. عمومي نظریه دا ده چې وحشي انسان په هیڅ ډول اخلاقی اصولو پابندي نه لري، بلکې هر وخت د خپلو غرایزو تابع وي او هر کله د خپل میل او خواهش رضا غواړي. انسان پیژندونکي پوهان دا نظریه نه مني او وایي وحشي هغه ده چې د آدابو او رسومو ډیر پابند وي او په ناسته ولاړه تګ او راتګ، بلکې په هر اقدام او هغه خبره کې د خاص اصولو او مقرراتو پیروي کوي. یعنی وحشي انسان هغه مرایه ده چې په خپل رفتار او کردار کې د بې طایفي د عاداتو د لاس الوي او متمدن انسان د غرض نه دی. جان ډیوي. پای.